لږ صبر وکړه د پنجابۍ زو، صبر وکړه غره ته مه وله. وردګو کې د تشدیدتوب بیس چا ونیوه؟ تا ونیوه که طالبانو ونیوه؟ 15,000 میله وسله یې درنه ونیوله. په تخار کې د په یوه ورځ 18 ولسوالۍ سقوط کوي. په تخار کې ټولې ولسوالۍ 14 ولسوالۍ طالبان نیسي. ته څه ویده یې، ټره دې وهلې، نیشه یې څه در باندې سوي دي؟ عسکر دې ځي تاجکستان او پاکستان ته منډې وهي. د اسلامي امارت غیږه د هر افغان دپاره، د هر قوم دپاره، د هر ژبې ویونکي دپاره خلاصه ده. د اسلامي امارت غیږه دومره پراخه ده، حتی هغه دښمن چې 20 کاله د ده په وړاندې درېدلی، په دې قسم ظلمونه او وحشتونه کړي، د همغه دښمن دپاره هم غیږه خلاصه ده، ولو که د هر سمت او د هر سیمې. تاسو به لیدلی وي چې د اسلامي امارت مجاهدینو او غازیانو او اتلانو له ننګرهار نه نیولې تر بدخشان، او له بدخشانه نیولې تر خوسته، له خوسته نیولې تر تخار او هراته، په عسکرو کې د هر قوم او هر ژبې خلک دوی ژوندي نیولي دي او بیرته تر کورونو سالم او سلامت رسولي. دا د امارت د پراخوالي او د پراخې سینې او د حوصلې نمایندګي او عکاسي کوي. امارت په هیڅ قوم، هیڅ ژبې او هیڅ سمت پورې تړلی نه ده. د اسلامي امارت مجاهدین له شرقه تر غربه، له شماله تر جنوبه، ټول د امریکایانو او د هغوی د اشغالګرو په وړاندې رغنده جهاد کې رول لوبولی ده، او اوس هم په ټول افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د هغوی د مزدورانو او د پاتې شونو په خلاف باندې غوڅ عملیات روان دي. دلته دا جای غوڅ عملیات روان دي. نو په دې وجه باندې موږ تاسو ته دا ویلی شو چې هیڅ څوک د چا د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې نه راځي. امارت زمونږ او ستاسو ګډ کور ده. د عفو غیږه خلاصه ده. امارت اسلامي خپل دښمنان معاف کړل. هغه څوک چې 20 کاله زهرجن تبلیغات په امارت پسې کړي دي، د دې ملت په غازیانو په اتلانو پسې کړي، حتی هغه یې وبخل. نو د عفو د فرمان له مخې ټول هغه مجرمان، هغه خلک چې له امریکانو سره کار کوي، ترجمانانو، طالبانو رسمي اعلامیې خپرې کړې چې موږ له دغه ترجمانانو یا له هغه چا سره چې له امریکانو سره کار کړی کومه ستونزه او کوم مشکل نه لرو. مشکل له هغه چا سره ده چې اوس هم د کابل د ادارې په غیږه کې پراته دي او د اسلامي امارت په وړاندې سلا راجګه کړې. د هغوی دپاره اوس هم موقع ده. د اسلامي امارت غیږه ورته خلاصه ده. د دعوت ارشاد له کمیسیون سره د رابطو کې لمبرونه مونږ بار بار شیر کړي، بیا یې درته شیر کوو. دغه لمبرونو ته زنګ ووهئ، ځان په حقایقو باندې پوه کړئ، تر خپل کوره پورې سالم او ژوندي ځانونه ورسوئ. بچي به لرئ، کور به لرئ، خور به لرئ، زندگی به لرئ، مور به لرئ، پلار به لرئ، ورونه به لرئ، اقارب او دوستان به لرئ. په دې 20 کالو کې به تر هر چا زیات عسکره تا ته معلومات شوی چې په دې نظام کې څومره خیانت، څومره ظلم او څومره وحشت روان ده. تر ټولو ښه معلومات به تا ته شوي عسکره چې څومره لوی تاوان تا پرې کړی ده. نو تا ته احترامانه هیله مو تا نه دا ده چې راشه له خپل ورونو سره یو ځای شه، د اسلامي امارت د عفو له فرمان نه ځان او خپل کورنۍ ته ګټه ورسوه. ته په سنګر کې ناست، تا ته وچه ډوډۍ نه رسیږي، تا ته د خره غوښه درکوي، دوی په ارګ او په وزارتونو کې 12 رقمه غوښه خوري، 12 رقمه. بیا چې دا ډنډوره پسې ډیره مشهوره سوله، مونږ دا خلک رسوا کړل، بیا ویل چې نه دا 12 رقمه غوښه داسې ده چې ده کې د پسه لم ده،
د کې د پسه سترګې دي، د کې د پسه غوږونه دي، د کې د پسه لکۍ ده، د کې د پسه پوستکی ده، پښې دي، نوکانې دي، کلمې دي، لری ده، زړه ده، پړپوسې ده، شارګونه دي، ښکرې دي، زبه ده، غاښونه. نو دا چې جمع کې طبعا 19 رقم نه هم ډېرېږي. دا داسې حرامیان دي. ښه زه هغه خو دې بلا ورپسې 50 میلیون افغانۍ د تنا په چکې باندې ورکوې. دا د میاشتې مصارف دي. زوی مړ نسه په دې چکه کې لامبئ، ملاقونه پکې وهئ، مستي پکې کوئ، بیا چې پسې راتېر سه 20 میلیون افغانۍ په کرتو لګولي دي. ښه په دې کرتو تاسو ښکار کوئ، توشلې پې کوئ. دا څه رقم کرت دي؟ دا خېټې دي که دا ښه سبزي تنا د 10 میلیون افغانۍ تنا مولۍ اخیستې دي. دغه د نظام غلا ده، کرپشن ده، چور ده. د ورځې په میلیونونو ډالر له افغانستان نه د باندې وځي. تنا د رولاګۍ تور بکس چې هغه کې تلاشي کې، نو مطلب مې تور بکس نه هغه بغل کې ده. ښه دا تلاشي که په دې کې هم وروره ګوله کم از کم یو 50,000 ډالر خو پراته وي. د دوی تشریفات چې وګورئ، د دوی قالینې سرې قالینې چې له یو ولایته بل ولایت ته ځي. نور دنیا کې خو عزت نه ده پاتې، رسوا تباه او شرمنده سول. دغه عزت بیا ځان ته ورکوي، بیا ټول په یوه تیاره کې لاړ سي فرض که غزني ته، لوګر ته، ننګرهار ته. بیا چې شټاسره یې جګ سي، از تمام حاضرین مجلس جناب صالح صاحب، جناب فلانی صاحب، جناب فلانی صاحب، یو له بل نه مننې کوي. بیا صالح د CIA جاسوس چې جګ سي، هغه نو بیا ډېره ښه پښتو درته ووایي. زه نن کې پکتیا ته راغلی یم چې زه پوه سلم چې دا نظام سقوط نه کوي. بلکل سقوط نه کوي. ورسه د پکتیال دی وګوره، هغه والي یې په ریړۍ ولاړ ده، شلغم خرڅوي. شلغم ورسره مینې داسې کچرې ولایت یې خلاص کړ. دوستم به مخکې طالبانو ته اخطارونه ورکول که ما طالبه گم میکنیم، ما اوس وای ما میرم خود سر طالبا شهید میکنم. دومره فرق راغلی ده. نو دا وخت چې په تاسو بیا راشي چې طالب د ارګ دروازې درته ولاړي، له پیکاو، له راکټ او له لنچر سره غومبر درته وهي، او بیا تا د تسلیمي لاسونه جګ کړي، تا خو به بیا ډېره ناوخته وي. بهتره خبره دغه د ټامیانو چې کوم غلا وکړه مو بس مه ده. د افغانستان بانکونه، د افغانستان سرمایه، ګمرکات، هر څه مو غلا کړل. حتی د عسکرو تنخوا چې هغه د میاشتې د کال 5 میلیارد ډالر تاسو درکوي، هغه خیالي عسکر. ښه که ته 3.5 لکه اردو لرې، 1 لک کمانډو لرې، 2 لکه پولیس لرې، تقریبا دا ټول چې را حساب کې 10 لکه شو. د هر ولایت په سر 50,000 نفري باید ته ولرې، عسکر باید ته ولرې. نو ته خو د طالب په وړاندې داسې مات شولې، د تا هغه عسکر څه شول؟ که چېرته په لوګر کې 50,000 عسکر د کابل په ګاونډ کې ده، نو بیا د ولسوالۍ ولې سقوط شولې؟ سلا نه لرې، پیسې نه لرې، ټانګونه نه لرې، تیل نه لرې، هوایي ځواک نه لرې، پیلوټان، څه شي کمای ده؟ راسه کېنه محاسبې ته. ولې 5 کسه طالبان درپسې راغله په منډه یې کړلې؟ ښه میدان وردګ ته که لاړ سو، میدان وردګ کې د څو ولسوالۍ په لاس کې دي، خو تنات دشتي توپ کې درنه 15,000 میله سپکه او درنه وسله ونیوله. په خدای هغه موټر چې داسې په دې ویډیو کې ګورې، حق حیران بسې چې طالبه دا څه نادرې دي وکړلې. هغه نه پسې راتېر سه په دا څنګ کې، په دا ګاونډ کې د لغمان، پروان، ارغندی، ده د کابل په خوله کې د عسکر دي چیرې دي؟ ښه حتی د عسکرو په نوم باندې د غلا وکړله. زه 1 لک عسکر یې ونیسه، 1 لک اردو، دې نه زیاته نسته ورونه، خیالي اردو وه ده. دغه د 1 لک اردو ده، د 3.5 لکه خو د اردو تنخوا د میاشتې وهله. همداسې د 2 لکو پولیسو تنخوا وهله. په ښاروالۍ کې ټول بس د افغانستان د ښاروالۍ که 10,000 او تا 1 لک حساب کړي، دا تنخوا دې وهله. څه کوئ تاسو؟ آخر تاسو خو د دې نظام مشران وئ. تاسو خپله باعث د دې وګرځېدلی چې نظام مو نسکور که سقوط مه که.
دومره چې لامل د نظام د سقوط تاسو ګرځېدلې، طالب نه ده ګرځېدل. بیا طالب تخریبکار، طالب روره سرک د افغانستان ټول سرکونه چې راواخلې ورانې کې په بل مخې کې دومره تاوان نه ده لکه د تا د یوې میاشتې د ګمرکاتو پیسې چې ته وهې غلا کوې، د عسکرو تنخوا غلا کوې. راشئ سالم انتقاد، سالم نیوکه، مهرباني وکئ. طالب ډېر خیانت د ملک سره کړی که تا کړی ده؟ طالب خو یو 5 پلچاکه د امریکانو ټانګونه پکې الوزولي دي. هله چې طالب پل ورانوي، هله چې د اناردرې ولسوالۍ ده که خبریال سره کینې، که سیاسي سره کینې، که مولا سره کینې، که مفتي سره کینې، طالبانو د اناردرې ولسوالۍ وسړی د اناردرې ولسوالۍ به داسې 5 ولسوالۍ به په اناردره کې طالبان نور ورته جوړ کړي. دغه غلا شوي پیسې د کابل بانک او د افغانستان د ملي بانک پیسې چې اوس یو لبنانی غل ورته راغلی د هغه یې غلا کوي، وړي یې درګر ده. دغه رولاګۍ یهودڼه چې راغلي د افغانستان سرمایه غلا کوي. دغه ملي پروژې چې د ملي پروژو په نامه باندې لاړې د کمال خان باندې افتتاح که ټیوټیواک دې پکې خوسې که کمیس دې وویسته چې زه پکې لامبمه، هغه اوبه دې د کمال خان د باند په باندې وچې کړې د سپېره بچیه. پلار دې مغالو که نه شړنګه صالح که تا خو به د مجاهدینو له جبونه نسوار پټول، سوځېدلي سګرټ به دې پټول. تا دا دومره پیسې له کومه کړلې چې د زوی واده دې په انټر کانټیننټل هوټل کې کېدو، ټول کابل دې په شنه زمي کې جام کړی و. ته خو یو بوټ پاک یو پالشي سړی وې. محبه تا خو مساج سنټر کې کار کوه، خلک دې چاپي کول. تا دا دومره پیسې له کومه کړې؟ بیا ته خو ځه خیر ده افغانې، دغه ډمه ښځه دې د میاشتې 20,000 او $10,000 ولې اخلي؟ عسکر به څنګه جګړه وکړي؟ عسکر جانه دا خبرې تا ته کوم چې ته پوه شې، موږ پې باندې پوه یو. عسکر جانه یو ورځ دې ولسمشر نه پوښتنه کړې چې ته خو د ایرکنډیشن لاندې ناست یې، یخ کرخ پروت یې. دغه عسکر چې په جوزجان، تخار، فاریاب، هلمند، لښکرګاه، خوست، پکتیا، پکتیکا کې په دې سنګرو کې پراته دي د تاسو په اصطلاح د ملي اتلان. دغوی ته خو یو شی ورسوئ. تیاري دي په نظام کې ښه پرېمانه هلیکاپټرې دي. شړنګا بابا له یو ولایت نه بل ته ویسه، له بل نه بل ته ویسه، له بدخشان نه وتښته غزني ته لاړ شه، له غزني نه وتښته فاریاب ته لاړ شه. ټولې منډې دي وتښتي دي. زنګونه مه وهئ د خدای نیک بختانو، د تاسو له لاسه مې دا موبایل نه بعد راغلی دي. دا خو د دې کوکله نظام، د دې پرسوده نظام، د دې شړېدلي نظام دا بیا راجګېږي. مفکر ده، د هندوستان اقتصاد ده جوړ کړی ده. روسان چې اټومي سلاح لري دا یې شړنګا بابا د خزانې وزیرو. روسیه چې جماهیر شوروي ده دا شټاسر یې هلته کار کړی. ملل متحد چې دا نړیوال بانک لري دا ده افتتاح کړی ده. او افغانستان کې دومره ډیری یې پرېښوده. تباه و برباد سه. تر کله به تاسو خلک غولوئ؟ نو عسکر جانه غیږه مو درته خلاصه ده. د افغانستان ټول ولسونه، ټول قومونه، ټول ملتونه دا د امارت کور ده. په امارت کې حق لري. د امارت تر چتر لاندې، د امارت تر سیوري لاندې ژوند وکړي ازادانه. تیر چې هر څه شوي دي راتلونکي کې باید تکرار نشي. نو داسې نه وي چې سبا بیا چینایانو سره درېدلې. آینده دپاره بیا غلامي مه کوئ. کمونستانو ته وایم، خلقیانو پرچمیانو ته وایم، پرون مو د روسانو غلامي وکړل، مارک په امریکا مو چغې وهلې. نن د همغه امریکا تر څنګ د 20 کاله د امریکانو غلامي وکړو، مارک په روس دې چغې وهلې. څومره بې شرمه بې ضمیره سړی. پرون د دې په خاطر چې مجاهدین د مردار نه کي، پیغلې لورګانې د سپینګیرو مجاهدینو ته ورکړل. سبا څه فکر کوي چې طالب راسي بیا به دغه معامله وکړي؟ نه، دا کېدلی نشي. خبردار. زه درته ثبوت وړاندې کوم چې ډېرو رهبر صاحبانو خپلو زمانو ته د خلقیانو لورګانې وکړلې. وایي اتیک دختر داره قطع واره تندر دی وه لاړ نسل او فصل درته تباه که. سبا به د سیکولر او د دیموکرات لورم راځي چې والا ملا صاحب سره واده کوم. خدای مو خوار نه که.
دا اکسپایر لورګانې مو تباه او برباد څه دي تاسو بې ضمیرو تاسو په دې دیموکراسۍ کې څه ونه کړل کومه بدبختي وه چې تاسو د افغانانو ته رانه تاسو خو د افغانانو د تندي داغ شولی او بې شرفانو نو اوس هم تاسو ته وایمه ټامي محبه ټامي غني د CIA او د بلیک واټر مزدور صالح د دوو اشغالونو غلام او مزدور اتمره غوږونه د خلاص کا مسالمت آمیزه توګه باندې باید کابل طالبانو ته وسپارل شي جګړې ته ضرورت پیښ نه شي کنې وا دې اورېده دا توپونه خو وینې چې دا طالبانو نیولي دي دا به له خیره ټول د تاسو په دې ککریو باندې در خالي کېږي دا DC توپونه چې ملت مو پې وژلو او یو څه DC توپونه دغه شکرکلا خواته لوګر خواته راوړی که نه دغه خلکو ډېر ظلمونه کړي دي شکرکلا داسې له بیخه پې باندې وباسئ هره دشته کې ده څوک ورتلی نه سي نو عزیزه تاسو نه مې هیله او خواهش دا ده چې لایف خپرونه نر غوندې در سره شیر کوئ ځکه دغه زمونږ او ستاسو بریا او کامیابي ده الحمدلله زه له خپل رب نه ډېر راضي یم چې د حق په ملاتړ باندې ژبه را کړې ده او په حق ګویان یم او د حق طرفداری کوم له الله نه ډېر راضي یم په دې خپل ژوند باندې په دې خپل عمل باندې چې الله پاک دا خدمت رانه اخلي او روزانه زمونږ آیډیانې او پیجونه بندېږي تاسو په الله یقین وکړئ چې نن مو پیج نوی جوړ کړی کنې ورشئ وګورئ لایک او فالوور یې وګورئ ورځ یې وګورئ چې څه وخت جوړ شوی ده ستاسو په وړاندې دي هر څه هغه رسنۍ چې میلیونونه فالوور لري 4 میلیونه 5 میلیونه BBC امریکا غاګ ازادي راډیو تلویزیون او پلان او بستان کلیدونکې زمونږ او ستاسو په اندازه باندې وو زه بیا لایف نه کوم په کومه ورځ چې شړونګا شټاسری د دې هېواد په اصطلاح لومړی مفکر په کوم تلویزیون کې مصاحبه لریم نو د هغه تلویزیون لیدونکي 0 نه بره نه وي زمونږ الحمدلله دا تیره شپه 4,000 لیدونکي وو چې لایف مو راپورټ شو لایف مو ختم شو وخت مو پوره و کنې زه داسې سرزوره یم چې وخت مې پوره کړی نه وي تر هغو یې نه پرېږدم دا ستاسو همکاري ده دا ستاسو ملاتړ ده بعضې ملګري چې کوم وخت لایف ونه کړه ما ته وایي ولې لایف رانغلی بس زه بیا ګپ کې ورته وایم یا بهانه ورته کوم چې یاره آیډي نه لرم 15 دانې داسې په لیست قطار راته راولېږي دا اوس هم ما سره د 2009 آیډي شته د 2009 واټ از دس امریکایي آیډي هندی آیډي مصري آیډي ایرانی آیډي ترکی آیډي عراقی داسې دنیا کې داسې ملک نشته چې د هغه د فیسبوک یو اکاونټ ما سره نه وي واټ از دس خدای مو خوار نه که تاسو راځئ موږ سره ډغرې وهئ طالب جان یو شی چې کامیابه کړی د دوی اتحاد اتفاق او اطاعت دا د دوی د بری راز ده تاسو خو لکه چونجان یو بل سره خورئ په هغه پارلمان کې 200 کسان نه سره جوړېږئ یو بل کله په بوتلونو وهئ کله په چپلاقو وهئ کله په یو شي وهئ کله په بل شي شاهین صاحب دی مولوي صاحب انټرنیټ خو نن بیخي کمزوری ده او ما ته د پورته کېدلو اجازه هم نه راکوي مولوی صاحب من کوشش میکنم اینترنت شما مولوی صاحب نور محمد ما چه هرچی میکنم انتهای کوشش بالا نمیشین اگر شما براین و بیاین امکان بالا شدن است مبین صاحب لینک میخوری سپتامبر لیگل اینه ډېر ښه دې کړی شاهین صاحب ته څه پوه سولې څه وایه په دغه کې چې دا کم ما څه وویلې کومه غلطه خبر مې وکړله ولا مبین صاحب غلطه دی ونه غونډې ریښه وویل دغه ورونه چې کوشش کوي چې موږ راپورټوي د امکان همدومره آیډیا نشته موږ سره که نه شته که نشته په شرافت مصري آیډي را سره شته ته خدای شته په خدای هندۍ شته که نه اوس ما سره د شاهرخ خان آیډي ده موږ سره داسې آکر دي چې تاسو آیډي شاید را خلاص کو خیاط هغه ټرمپ نه ده هغه د سوشل میډیا نه غریب ورک که ما بیا ټرمپ ته ویله بچیه که ډېر ضرورت دی ما ټویټر سته دا واخله فیسبوک واخله زه یې در کوم وی عجیبه خلک دي په خدای نو وروره
مونږ ورکولی نه شي. انشاءالله د الله تعالی په فضل او نصرت سره ډیرو خلکو دا ارمان ده چې مونږ له فیسبوک نه څه وخت ورکړي، خو نشه، دا ارمان مو نه پوره کیږي او دا شوق نه ده د ما چې زه لایف راځم، په والله بالله که له شوقه راځم، دا د مجبوریت نه ده، د دې ملت درد ده، دغه دغه خلکو مینه ده له ما سره چې زه دې ته مجبوره کړی یم. کنې دا دومره اسانه نه ده چې هره شپه د سړی په خپل ټیم باندې حاضري وکړي. راځو په چا احسان نه کوو، په چا باندې دا نه کوو چې داسې دا فریضه مې ده خپله. څومره کوشش تاسو کوئ چې د ما ایډیانې ختمه کوي، لایفونه را باندې بند کوي، نه کوشش مه کوئ. د امارت د عافیې غېږه خلاصه ده، مونږ چا سره ضد نه کوو، هیڅ چا باندې دا هغه نه کوو، بد ګمان هم نه کوو چې هر څوک یې کوي بس ښه کوي، همدغومره به یې واس وي. که یې د ما په مرګ باندې واس پوره شي، کېدی شي په مرګ مې هم صرفه ونه کړي، خو چې دغومره یې واس د بیچارهګۍ همدغه آی ډي راپورټ که او پیج راپورټ که، دغه نه زیات یې له واسه څه کېږي نه، او الله دې نور واس ورکوي نه. که د مونږ په مرګ باندې واس برابر شي نو بیا خو صرفه نه کوي. نو کوشش وکئ نور هیوادونو ته فکر وکئ، مخالفت هر څوک کوي، خو لیکن د چا اکاونټونه څوک نه بلاک کوي. راځئ مقابله وکئ، راځئ زه به تاسو ته درځم، تاسو ما ته راځئ، دلایل ووایئ، کنځلې مه کوئ، باد رد مه وایئ، اکاونټونه مه بندوئ. طالب مو چې په دې 20 کاله کې له رسنیو نه ورک نه که، اوس یې ته څنګه ورکوې؟ او خانه خرابه. اوس جنرال صاحب تاسو غږ ودرېده ورونو، جنرال صاحب راشي او فکر کوم د جنرال صاحب د ما غږ شته دی که نه؟ یو 22 سکه زه د چا غږ نه لرم، زه کاملا د چا غږ نه لرم. جنرال صاحب راځي او مولوي صاحب نور محمد د تاسو نت ضعیف دی، لکه جنرال صاحب غوندې هغه هم راقطع شو. امید د جنرال صاحب په نږدې وخت کې راورسېږي ورونو، تاسو لایف در سره شیر کړئ. قاري صاحب محترم که تاسو د ما غږ اورئ، تاسو کولی شئ په خپله راشئ. د مولوي صاحب نت ضعیف دی او مبین صاحب قطع شو، بیرته به راشي. دا یوه معضله وه، نو یو مشکل دی، نو هوایي نو څه وایي د تخنیک کار هغه د حساب دی. زه به تو پورې تاسو ته یګان ویډیو چې نوې راغلي د هغه ویډیو به پلی کړم چې څو قاري صاحب راځي او مبین صاحب راځي، تاسو چرت مه وهئ. دا نو یو ټکان د برق دی چې په نشراتو کې وارد شو. ښه زه مجبور ته وپرې بعضې ویډیو دي چې هغه تاسو ته پلی کړم. لایف در سره شیر کې لایف مه هغه کوئ، خوشی کوئ. راځي غونډ راځي له خیره سره را روان دي بیرته. دا دی زه سمم ارتباط ورسره ټینګوم، انشاءالله ارتباط ټینګېږي، سمیږي. تو پورې به دغه ویډیو وګورئ تاسو. دا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ مهم بیز دی چې مخکې پکې اشغالګر اوسېدل، له هغې نه وروسته مزدور دښمن ته سپارلی و. پرون الحمدلله فتح شو سره. دا ټانګونه دي چې پاتې دي ترېنه په ساحه کې په بیس کې. نن بیا اصلي بچیانو خلاص کړی په توره لاس دښمنه، سیالي کړه د سیالانو شمله د پامیر هسکړه وطنه. نن بیا اصلي بچیانو خلاص کړی په توره لاس دښمنه، سیالي کړه د سیالانو شمله د پامیر هسکړه وطنه. رښتیا چې قرباني وي منزل ته رسېدنه نه ده ګرانه، پیکار چې د عالي وي د
ته حق بری را درومي په اسانه غیورو افغانانو نن بیا په وینو وکړه ستا پالنه ورونو ما لینک په صفحه کې واچو لینک مې واچو چې تاسو راپورته شئ تاسو وغږئ لینک په صفحه کې دی کوشش وکړئ تاسو راپورته شئ وغږئ لینک صفحه کې دی او نت کې لږ سکتګي راغله قاري صاحب په لار دی جنرال صاحب را روان دی بیرته راځي د نت مازله به سمه شي تاسو لایف شیر کړئ لینک صفحه کې دی تاسو کولی شئ تو پورې راشئ خپلې خبرې وکړئ په موضوع باندې بوم سره وغږئ که څه سوالونه لرئ مولوي صاحب هم نت قوي شي مولوي صاحب هم نشم راپورته کولی داس خبر ده ښه زه به د ویډیو وخت راغله ما بس سره رابطه کوم ټول تسلیم شو الحمدلله بس نور مشکل نشته سره قانون الحمدلله دا دی مولوي صاحب لایف لکه چې د موږ له کنټرول نه وتلی ده شاهین صاحب هم وتلی و سلام علیکم شاهین صاحب محترم دي تام لکه چې کنټرول نه وتلی و لایف زم قطع شولم زه خپله قطع شوم ولا مولوي صاحب موبیل صاحب اټاکه په موږ وکړه او اټاکه وکړه زم قطع کړم باور وکړئ ریان پوسټ قسم د دې ما انټرنیټ هم خو ځه الله د خیر کې مولوي صاحب ته هم ښه راغلاست خدای دې وکړي د مولوي صاحب غږ وي شاهین صاحب محترم ښکاري چې د ده ستونزه نه وي انشاءالله ذاتي به هر څه خدای اسانه کړي ملګرو لایف خپرونه در سره شیر کړئ الله مو عزتمند لره مولوي صاحب سلامونه احترامات مو ومنه د مونږ غږ لرې بالکل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلامات و لایف خدمت شما و خدمت شنونده‌های گرامی شما تقدیم میکنم زنده باشی محترم مولوی صاحب خیر ببینی لایف شروع میکنیم اگر امروز کدام فتوحات داشته باشیم به صورت مختصر به شنونده ها بگوین طبق معمول بعدا باز لایف پیش میبریم انشالله فاتح غږ شته شاهین صاحب نه موبیل صاحب غیر قطع کی مولوی صاحب شما جایتان رو تغییر بتین اینترنتتان ضعیف است مولوی صاحب محترم متاسفانه مولوی صاحب محترم چې انټرنیټ کې مستونزه وي بیا د مونږ لایف خپرونه ورسره هغه کیږي نو تاسو که د انټرنیټ مشکل خپل حل کړئ نو انشاءالله اوس خو هغه د لایف طریقه مو برابره شوې ده لایف ته کولی شئ چې هر وخت راشئ دغه سیستم د هغه چې ده سټیمیار دغه لږ قوي انټرنیټ غواړي د تاسو اواز اکثر قطع کیږي بعضې وخت مو ډېر ښه اواز وي شاهین صاحب محترم لایف خپرونه مخته بیایو دغلته موږ سره په نامه دی واټ از ډز دا څوک ده دغه ته به م وخت ورکړو ورو ورو به مخته مولوي صاحب محترم د انټرنیټ ستونزه مو اوس هم شته مولوی صاحب مشکل اینترنت دارین بالا نمیتونم آورده شما رو برای اینکه کار نمیکنه کار وقت اینترنت ستونزه حل شو خیر بیا به بر راولو اوس به تندر تو واګونی سوسیدای سوای تندر دو که غضب دو که چی شیدانه پیغام سلامونه و نیک هیله جنرال صاحب او علیکم سلام شاهین صاحب آداب المر خاطو علی ډیر موده بعد بیخی ورکه بیخی رانه دغه ته لوګرته عمل تیمه تاندر وروره دغلته مونږ د موضوع لیکل شوی د افغانستان اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی موږ په قوم ژبه سم باور نه لرو دغه موضوع ده نو د اسلامي امارت په وړاندې که څوک درېدلي هغوی نه هیله دا ده چې تر هغو پورې څومره جګړه کمیږي د جګړې دواړه خواې باید د جګړې ټول اصول مراعات کړي لږ تنازل وکړي ترحم وکړي لکه څنګه چې طالبان مونږ ویدو په ډلو ډلو عسکر خوشي کوي کورو ته یې لېږي مصرف ورکوي همدغسې د کابل اداره هم باید یو اقدام وکړي تر څو دغه د سولې لړۍ اعتماد فضا نور هم زیاته شي او داسې نه وي چې د طالب ویندویان د عسکرو د خوشي کېدلو ویډیوګانې خپروي او دفاع وزارت د طالبانو د وژلو نو دا کلا تضاد ده یس دا خبره خو د صحیح ده دا خو نیک نظر ده چې دواړه خواته دغه رقم د جانبه یو نظر او
افغان شموله سنجش ولري خو دا داسې تازه راپور به تاسو نه لیدلی چې پکتیکا کې د بعضې پخواني عسکرو یا نظامیانو کورونو ته طالبانو ورونه اچولي دي. په دې هکله کې تاسو څه وایستئ؟ پکتیکا کې اچولي دي و نو که څه شواهد وي نو ان شاء الله موږ به خپل مشرانو سره شریک کو. اول خو اوس کوشش کوو چې دغه پښتنه وکړو، که نن نشو سبا وعده د سره دغه پښتنه به موږ کوو، خو په شرط د دې که کوم شواهد در سره وي خامخا جنایت د که هر چا کړی باید وغندل شي. ښه خبره ده، خو د دې تاسو معلومات وکړئ چې په بعضې نو منطقو خیر کې نه ګوره قربان دې شم، یو ادعا چې څوک کوي هغه به شواهد راوړي، ما ته ضرورت نشته. فرض که زه ادعا کوم چې د کابل ادارې په پلانکیزي کې ظلم کړی ده، ته به ما ته وایې څه ثبوت، نو زه به ثبوت راوړم. دا چې ادعا هم ته کوي او شواهد هم له ما نه غواړې، دا به ډېره ناشونې وي، دا به ښه خبره نه وي. د پکتیکا د خلکو د هغو منطقي خلکو نه معلومات وکړئ تاسو. خیر د پکتیکا په کوم ځای کې دومره خو معلومات وي درته؟ دغه څو کلو نمونه راسره ده وتل داسې المرخاته پکتیکا څو ولسوالۍ ده، که دا راته وویلم بیا به انشاءالله موږ کوم ولسوالۍ د مزنګ ولسوالۍ ده، د موساکلا ده، د پکتیکا د سرخ ولسوالۍ د پکتیکا د سرخ ولسوالۍ خو په لوګر کې د مبین صاحب سره کوم کلي دی؟ په پکتیکا کې هم سته، که د شینوارو په ولسوالۍ کې کوم ځای کې دا جنایت طالبانو کړی دغه نمونه مې اوس یاد نه دي، خو دغه منطقه پکتیکا کې معلومات وکړئ څه وي د بعضې هغه نظامي فیض آباد کې شوې ده، د پکتیکا په فیض آباد ولسوالۍ کوم ځای کې شوې ده؟ خو نوم خو یې واخله خیر نه، دغه نوم مې زما اوس نه یادېږي دغه منطقې. الله دې قدرمن لره عزتمن چې صحیح ده چې نوم دې زده که بیا به مخکې لاړ سو. اوس په دغه باره کې څه نظر لري؟ دا اوس د موږ موضوع باندې هغه دې چې نوم پیدا که شواهد دې زه وعده در کوم د دې خلکو خیر د ولایت معلومات راته شته ده انشاءالله. صحیح ده ولایت خو ما ته معلومات ده چې پکتیکا یو ولایت ده، خو لیکن ګوره اوس په برکي برک کې د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې فرض که زه وایم جنایت سوی ده، نو د برکي برک ولسوالۍ ډېره غټه ده، کلی باید ما ته معلوم وي. پکتیکا خو بسته ولایت ده. خیر راځو کېدی شي دا کار شوی ردوو یې نه، خو ته معلومات د نیمګړي دي. یو سوال بل لرم، زابل ولایت محاصره دی، د دواړو خواونه د کندهار او د کابل د لارې نه په دې مرکز باندې حملې هره شپه کېږي او په دغه ځایونو کې ټول عوام خلکو کورونه دي، که هغه هر خانه مرمۍ راځي که د کندهار له خانه زابل ولایت کومې ولایت پورې مربوط ده؟ کندهار پورې که هلمند؟ زابل ولایت ځان ته ولایت دی، لوی کندهار پوه شولې؟ مایل داسې نه وي چې دا د پکتیکا د فیض آباد ولسوالۍ داسې نه وي که نه. زه الله دې قدر وکړه صحیح شو. دغه هم طالبانو توجه مو غواړو، خلک مه وژنئ، کورونه مه بمباروئ، دا سړی خفه ده. او شاهین صاحب دا هماغه د المرخاته قصاص ولکه ده د پکتیا د ولایت هم الله دې سره ښه وکړي، خیر ته اوس هم په کوم ځای کې ناست دی؟ خو جنرال خو زه په جي ایچ کیو کې یم ګرانه، جي ایچ کیو کې. د جي ایچ کیو راولپنډي کې و ګوره تندره وروره چې یوه ادعا کوي چې مثلا د کور هم ښایي باید آدرس یې ورکړي، بیا ته خو ډېره غټه ادعا کوي، بیا چې وایي چې په پکتیکا بیا نوم دې هم تندر د شاهین صاحب ولسوالي هېڅ په یاد دې نه ده. په دې هم نه ده خبر چې فیض آباد د پکتیکا ولسوالي ده که د بدخشان ده؟ فیض آباد د بدخشان ده، ته د کومه نو ما خو تا ته وویلې ګرانه، تا راته ونه ویلې مال د فیض آباد ولسوالۍ، تا ویلې نو ته خو واشنګټن هم په وردګو کې حسابوې نو. واشنګټن دا وردګ وروره وردګ د واشنګټن نه ګلالۍ ده خبر نه شاهین صاحب هغه خبره نه ده. هغه بوشکا چې په وردګو کې امریکان پیالوزولي که د امریکا په واشنګټن په موزیم کې نه وراسه لاس مې را باندې پرې کړ. واشنګټن دا وردګ وا دې اورېده مخکې زو خیر دا تندر صاحب که کوم سوال بیا تا ته راځي او ته به یې جواب ورکړې، دا بل ورور ته وخت ورکوو شاهین صاحب. بلکل مبین صاحب. کوم ورور ښایي مبین صاحب د هغه چه نوشته دی؟ اسمت الله صاحب مایک خلاص که تندر باندې بیا هماغه د المرخاته قصه وسوه شاهین صاحب، سخت قوي ادرس یې ویلې.
ملګرو د پکتیکا ولایت د زه د فیض آباد پکتیکا نه یم، خو د پکتیکا ته معلومات وکړه. پکتیکا کې مو څال راخیستی ده، هغه پخواني عسکر. سمه ده معلومات ته د کوم ځای خیر د معلومات مهم اسناد دي. دلته زه د کولنګار یم، د کولنګار. نه کولنګار کوم ولایت پورې مربوط ده؟ کولنګار سیده د لوګر ولایت پورې مربوطه ده. لوګر څو ولسوالۍ ودرېږه؟ بری برک ده، کولنګار ده، څو لري؟ برکي برک مرکي برک پرېږ اوس یې خوند وکړه. دغسې څو ولسوالۍ دي؟ د لاس ګوتې د وشماره څو ګوتې لري په لاس کې؟ د ما لاس کې خو لاس ګوتې دي. 6 ګوتې دي. ستا لاسونو کې یوه اضافه ده. ښه دا بیچاره پرېږده مبین صاحب ما ایځوروه. لا د قدرمان که مقصد کوشش وکړه مبینه هغه د افغانیت اصول د پځای قربان دې شم. ملت به قضاوتو کې تندر صاحب الله دې تا ته ښه ژوند درکړي. عزتمن شیخ ښکلي معلومات دې راکړه. د پکتیکا ولایت د فیض آباد ولسوالۍ تاسو په نقشې کې وګورئ چې دغلته طالبانو د خلکو کورونه یې سوځولي دي پولیسو. نو پکتیکا ولایت فیض آباد خدای مو خوار نه کړي. ملګرو زړونه راکوي زړونه داسې ښه قوي زړونه داسې قطار زړونه راخوشې کوي. لایف ته راپورټ لاندې دی، موږ ځانونه تر اخلاص کړل، خو نه درته وایي زړونه ولېږئ، شیر کوئ، لایک کوئ، ولې داسې کوئ؟ تلیفون هم لاس کې د قرار پراته یې چای مخکې وای ما په لندن وای ما په هلمند تا په لندن کې ګیره سپینه کړله، ته نر افغان ما غلام د پنجابي یادوي. عجیبه منطق ده په خدای. دا غریب سوسیال تناز ده. پکتیکا او فیض آباد نه سره پیژني. کاش کې د خوست ولسوالۍ یاده کړې وه. عجیبه خلک خدای وراستی له خندا مو راته کلمې شنې کړلې. ښه شاهین صاحب طلحه مجاهد ده او یا دا بل ورور څه نومېږي؟ اسمت الله ده. اسمت الله مهرباني وکړئ. اسمت الله سم مهرباني وکړئ. نه وغږېږه مایک دې خلاصه غږېږه چې دا فیض آباد بل مرخاته خواته ای شاهین صاحب که د جنوب غرب خواته. خدای پوهېږي، خدای دې ووایي که هغه اسمت الله ورورته طلحه ورورته اسمت الله قطع که طلحه الله دې مال شه طلحه خالق قطع کوه یم شاهین صاحب له هغه نه ګیټ آوټ کوه په دې چې بیا دوباره چې راځي نو هغه به خلاص و. د مولوي صاحب محترم هم انټرنت کمزوره ده. جناب مولوی صاحب اینترنت شما کمزور است. به خدا هرچی میکنیم بالا آوردن نمیتونیم، برای اینکه اینترنت بسیار قوی میخواد پروگرام. بازم در لابلای پروگرام ما کوشش میکنیم خدا کنه اینترنت هم قوی شه. پرونه ته توجه وکړئ. هغه ما پوهی که چې کله د انټرنیټ قوي سي مونږ د راجګو نو هر 3 دقیقې بعد خو مونږ دا نشو کولای چې مهرباني وکړئ. طلحه وروره دغلته یو بل ملګری دی دغه انټرنیټ ګورو. مهرباني وکړه شاهین صاحب پوښتنه کوه. پوښتنه وروره طلحه صاحب محترم که ما استودیو خالی کوم. سلام ده قاری صاحب تر استودیو خالی. طلحه صاحب مهرباني وکړه مایکم خلاص کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام خیر. مبین جان یا کنه خوب بنوینم. زه خو مبین یم ولا خړ پړ په خاور په ډول لړلای م. ګزار سفالات په عمر کې برکات واښو. لا یو کال رئیس ته زیاب مسجد ته خبره سره واکم یا دی وینم یا دغه په خپل فزوندې باندې وروم. خو متاس باندې نن بریالای سپم. قربان دې سم الله دې عزتمن لره طلحه وروره. الله دې ژوندای لره. دا د تاسو ورونو مینه ده چې مونږ دغه خدمت باعث ګرځولي یو. د تاسو دعاګانې دي کنې دا دومره خدمت چې الله پاک مونږ او تاسو نه اخلي دا د افتخار خبره ده. مبین جان په الله جل جلاله خو د باور کېږي. او الحمدلله مسلمان یو وروره مهرباني. ورور مې وکاله مسافر وکاله مې غږ نه ورېدل د ما د فضا کې الهي قسم مې کړه غوونه ورته پردیس هم لکه وتا ته جار د سمه د مونږ مرور قربان دې شم. الله پاک د ټول ورونو له مسافرۍ نه خلاص کړي. مهرباني وکړه که څه ویل لري څه پیغام لري قربان مو شم. مبین جان شاهین صاحب ته او د امارات او ټولو اتلانو غازیانو سرشندونو مجاهدینو ته د فتوحاتو مبارکي وایم.
الله جل وشانه دې د ټولو اتلانو قرباني قبول کړي، د ټولو شهداو د الله جل جلاله شهادتونه قبول کړي. ثم الحمدلله امارت پر اکلو د امارت د ټولو افغانانو ګډ کور ده. هر مسلمان هر افغان کولای شي په امارت کې ښه په اخلاص باندې ښه په صداقت سره خدمت وکړي. خو لله الحمد الحمدلله رب دې نشي ناراضه سي. د الهي نصرت راغله د مجاهدین د الله له تکبر د غرور چې وساتي. په غزنی ولایت کې الحمدلله چې غزنی له دروازې راونه شي تر زابل تر دروازې پورې ټول سیمه د مجاهدینو په لاس کې مبین جان د قرهباغ ولسوالۍ کې عسکرکوټ کنډک ویډیوګان به تاسو دلې فعالان د قسم د خلکو په د مجاهدینو بدونه دغه ورسدا به سره څنګه چې خو الهي نصرت راغلی ده. نور مو وخت نه ضایع کوم. استرغاق می دواره طلحه جان هغه ظلمونه او وحشتونه چې په غزنی کې شوي دي هغه زمونږ هیر نه دي. خدا چې مجاهدینو د عافیه فرمان د الحمدلله دغه صفات راځي اطاعت د ملګری ارسل انتقام تیر دي. کني څومره ظلمونه دي خلکو وکړه، څومره وحشتونه وکړه، اخر هم بادار تکاډه سدوی مایوسه پاتې شول. مبین جان په الهي د قسم کې د مو یو مرګره یو تصل په نامو باندې وو پر سر باندې په والله میخونه ورته وټکول، پر سر باندې د غرب کان ګرځي وغه اربکای پرون تسلیم شوی وو او مجاهدینو ته زړل. په والله کلمه سره دا احساس پیدا شوی چې زبل د شي دغه ملګری انتقام اخم هغه ورځ بنا ایریږي چې د فولډر پس کشوال په سرو کې به میخونه وغوړو. الله اکبر. زه الله دې ژوندای لره طلحه جان، الله پاک دې مونږ او تاسو ته همدغه زغم او حوصله راکړي چې د مشرانو اطاعت وکړو. الله دې مونږ اطاعت کوونکي کړي. بل مو دا یو خبر کول غواړم، دا یو خبر کول غواړم له ټول مجاهدینو چې دا هله د باور د نه پر کوي دوی چې کله هم تسلیمیږي ولې دې دا شی نه جنه اخی ولې په دې باندې باور نه ده پکار ځکه دا بالکل خاینان دي خیانت کوي. طلحه وروره هغه مخکې له دې چې دوی ته نو ویډیو کوي مخکې ضمانت اخیستل کیږي، پورا کار ارسه ترتیب برابرېږي، بیا دوی ته تشکو تک په لاس کې ورکوي. یخي به فکر سه ان شاء الله بس دغه و خبر مفزره ولا بیا کوم ما ډیر مسرم قدر بالکل مجاهدین د ټول د تبعیدار اوسېږي چې خدا نه خواسته کوم غدر دوکا خیانت ورسره ونشي. مونږ ته د یو مجاهد یو بریت تر د ټول واشنگټن او اروپا والله قدر لري. په والله ګوټونه د ګوټو خاور د تقدرمن دي د ګوټو خاور یې برخ لکه یې ورته د طالب جان ملت دغه سیمینه در سره لري، دغه سلیونی مینه د تا د بوټو خاور ولاکه په اروپا او په امریکا باندې ورکوي. د تا قربانی د ملت هیر نه ده، خو چون د ملت محاصره او د ملت زپل شوی د هغه د مینې اظهار حتی نشو کولی. نو د ولس سخته مینه در سره ده، سخت په زړه کې ځای لري چې دغه ځای د ولس د مینې ځای د خلکو له زړونو نه ونوځي. خلکو سره ډېر ولس سره ډېره ګزاره کوئ، خلکو سره د تاسو حاکمان یاستئ، تاسو به په دې ملت باندې حکومت کوي، داسې حکومت وکړئ چې نړۍ ته یو مثال برابر شي. بیت المال سره ډیر گزاره کوي، د ملت له حقوقو سره کوي، بالکل کوي، خو چې فکر مو چې د ملت سخته مینه درکړې ده. په دې خونړي انقلاب کې د تا تر څنګ درېدلی داسې بوږنونکې پیښې دي، داسې غیرتي پیښې دي، قسم خدای شاهین صاحب چې په اورېدلو باندې سړی حق پاک سي دغه ملت څومره قرباني ورکړې ده. مجاهد خپل کوټې ته خپل شخصي هغه ته وړی ده ساتلی ده لکه پسه غوندې. نو الله پاک دې دغه ملت ته اجر ورکړي. په خدای داسې قصې شاهین صاحب ماته یو مجاهد قصه کوله و یو کور ته لاړلو د غرمې ټیم 15 کسه مجاهدینو څنګه لاړلو ناوخته وه چې کتم وای د کور والا ډوډۍ راوړل وای موږ ورته ویلم نو چې موږ ډوډۍ خوړلې یا مو نه ده خوړلې وای ډوډۍ راوړه د ډوډۍ نه مړۍ سوې وې شوروا وه که نه مړۍ ترې سوې وای موږ ورته یې ولې ویلې چې بس همدغه ونه اور څه په کور کې ونه او بس له دسترخوانه مو واخیسته وای موږ سترګو له اوښکې ډکې سوې چې دا خو موږ نسو خوړلی بچي به د نهار یو موږ به یې خورو په والله که ویلې چې بچی یم ویلې چې دا مجاهدینو ته ویسی بیا وای د دې په خاطر چې دا سړی خفه نه سي او دوه ګولې م ترې وکړلې چې د بچي په کور کې نهار پاتې نه سي. دا ملت خپل د بچی مړۍ مجاهد ته خوله کې ورکړې ده. الحمدلله د دې ملت وفا د دې مسلمان ملت خدمت د مجاهد دا د ستایلو ده او اوس وخت را رسېدلی ده چې مجاهد د دې ملت خدمت وکړي، د دې ملت د ازادۍ په خاطر قرباني ورکړي، دې په خاطر قرباني ورکړي دا ملت د هوسا ژوند وکړي
او ان شاء الله هغه ارمانونه به مو پوره کیږي. هیڅوک دې نه مایوسه کېږي له راتلونکي نه، له خانه جنګۍ نه، له دې نه چې مشران به مو غدر وکړي دوکه. زه اطمینان در کوم، ډاډ در کوم ان شاء الله العزیز چې دغومره خیانت به د شهید له وینو سره نه کېږي، د دې ملت له قربانۍ او د یتیمانو له اوښکو سره به خیانت نه کېږي. هغه نظام چې مشرانو موږ سره وعده کړی هماغسې نظام به ان شاء الله راولي. شاهین صاحب نورو ته واخ ورکړو. طلحه جانه په لوی رب دې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. را شما بین صاحب محمد احسان ورور صاحب، محمد احسان ورور سلام علیکم عرض ادب، مهربانی وکړئ. احسان صاحب تګابی صافی او افغان صاحب د تاسو انټرنیټ د دم انټرنیټ کمزور ده. محمد احسان صاحب تاسو غاګم خراب دی، انټرنیټ هم ضعیف دی. افغان صاحب تاسو مهرباني وکړئ د کوم ملګرو چې انټرنیټ کمزور شي میگی کنه ده سپیانو ګداګیانو خو ودرګو مکه تکو شاهین صاحب د مالک د سره کار سره ملک کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افغان اورور السلام علیکم. ستړی مشه لایو خبرونه ته بخیر راغله. وعلیکم السلام ټول ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. بخیر جوړ خیرت ته شکر ده الحمدلله. نن موضوع ده د افغانستان اسلامي امارت د ټول افغانانو ګډ کور دی. موږ په قوم ژبه سم باور نه لرو. دغه موضوع ده. مایک ما بنده و خپلای بندگی مونږ یار افغان وژنه شروع کړه دا خدای ته وګوره. ډیر نه وحشت کارم شروع کړه دا کار پرې دی. ډیر بیمانه کارم شروع کړه دا خدای ته وګوره. هر کور کې ډیر شل 15 نفر ایتمان پراته دي. تیر سي دي امارات چیرته ور بس خدای ته وګوره. افغان وژنه پرې دی. ها څه شو هغه څنګه دی وروړي زغرض نه سید اوروره سید شاهین صاحب افغان وژنه پرېږده نور افغان وژنه قدرمان شه خیر اوسه زبردست او ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده. محب الله اورور مهرباني وکړئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام جنرال صاحب محترم سلامونه تاته او شاهین صاحب ته. خدای کسی جوړه الحمدلله. بخی دی الله فضل له مهرباني وکړي وروره. مایک مخلاص کې موضوع پر رابطه باندې که څه ویل لرئ جنرال صاحب. زه خو وسرالم که موضوع راته تشریح کړي. موضوع خو د افغانستان اسلامي امارت د ټول افغانانو ګډ کور دی. موږ په قوم ژبه سم باور او اعتماد نه لرو. بس الله پاک م راوله جنرال صاحب. موږ خو تاسو ته ډېرې دعاوې کوو. الله مو عزتمن لره خیر اوسه. قربان سم. غازی دا چی شي د غازی جانان د کڅوک د شاهین صاحب خیر اوسه محب وروره. الله مو ژوندی لره. یو خبره درته کومه ټامیانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا د حل لار نه ده. ځینې ملګري دي دلته راځي انټرنیټ کمزوری ده موږ تاسو نشو جګولی. جانان صاحب مهرباني وکړئ. جانان وروره وکړئ. لایو خپرونه درسره شیر کړئ وروره. تاسو ډېر سلامونه. الله تعالی مو کامیاب لره. قربان سم. ماشاءالله خپل موضوع بالکل افغانستان ټول خپل ګډ ژوند سره تیرو. الله تعالی مو مکمل افغانستان حاکم کا موز درتی بالکل غږ دې شته دی خو زه لاسي مایک بندوم چې انعکاس ونه کړم او د تا غږ ټکر ونه کړو. تاسو غږ کاملا صحیح دی. مهرباني کامیاب اوسئ. الله دې کامیاب لره خوشحال اوسئ. بس ډېر خپل موضوع مر وړې دو بالکل ځانې مینه ډېرېږي. د ټول افغانانو په خپل منځ کې مینه ډېرېږي. که هغه تاجکای ده که ازبکای ده ټول سره ورونه یو. اسلامي امارت الله تعالی حاکم حکمیت بیا وروړي. ډېر خپل پرمختګ روان کړی ده. او لږ مخکې مې یو خبر واورېدلو چې د څه نوم دي بدخشان کې د فیض آباد کې ولسوالي ډېر بیا کمانډر اټول کړي دي چې بیرته واپس بیا نه شو. نو دا به څه راکنده شي. دا به واپس بیا مقاومت وکړي. نو دلته خو مکمل تسلیم شول وسلې کېښولې. نو دی مطلب جنګ ته بیا غویر کوي. نو دی خپله نه پوهېږي په دغه
چې دومره خپل د اسلامي امارات سره خپل ګارډ په زور نه په خپل ګارډ شو نو دې سره کانته بیا دا چنګونه کی جانان وروره په عرض کې په سوال کې په جواب کې د عرض وکړو دا اوس وګوره فعلا په طالبان عسكر نیسی په ډیره ښه صورت سره بیرته خوشي کوي کورو ته یې لیږي پیسې ورکوي په مخې مچو کوي ورونه یې دي اما د دولت یو جنرال چې په فاریابو کې غږ کوي چې طالب ونیسه سر یې غوڅ کړه او موټر سکیل یې دیتا یعنې دغه په خپله باید ولس قضاوت وکړه چې څوک سوله غواړي او څوک جنگ غواړي څوک غواړي چې ملت سره یو ځای شي څوک غواړي چې خپل ورور په غېږ کې ونیسي او څوک د بل ورور سر غوڅوي نو دغه د بدخشان خبر تا وکړه د بدخشان په حساب کې زه درته ووایم په بدخشان کې طالبانو ریښه درته په جنگ هیڅ ځای نه ده نیولی غونډې په تفاهم سره نیولی په خبرو یې نیولی اما د دو ځانه یو زر دانې عسکر تاجکستان ته اوښتي دي هغه تاجکستان چې یو وخت افغانستان د تسلط د روسیې نه راخلاص کړ د شوروي نه آزاد کړ دوی هغه به تللي هغه به څو غوڅه ورته ویل چې ولې راغللی که چیرې په دوی باندې وطن ګران وای د وطندار سره وی درېدلی وو او که چیرې په دوی باندې معلومداره خبر ده چې په بعضو باندې امریکا ګرانه ده په غونډه عسکرو نه بعضې پاکستان ته وتښول نو هغه عسکر چې دوی راټول کړي دي دا افغاني عسکر نه دي دا هغه د امریکا ملیشي دي چې جنګېږي فعلا افغانان جنګ نه کوي عسکر جنگ نه کوي ولې جنگ وکړي د 10,000 روپۍ دپاره که جنگ کوي هغه په آینده کې دولت هم ورکوي هغه هم ورکوي طالب هم ورکوي او چې څوک د امریکا دپاره جنگ کوي هغه نو که وغواړي که ونه غواړي غلام دی مننه قربان دې شم الله دې وساته را به شو دغه بل ورور ته ځورېدلی ورور سلام علیکم ځورېدلی وروره سلام غږېږه وروره ځورېدلی ولسه څوک یې ځورېدلی افغان ځورېدلی افغان غږېږه وروره راپورټ هم کوم غږېږي نه ځورېدلی اسرار زابلای صاحب سلام علیکم غږېږه هغه نه غږېږي ځورېدلی زابلای صاحب غږېږه زابلای صاحب قسمت می خوار نه غږېږه بخت محمد غږېږه ورور بخت محمد صاحب غږېږه سلام علیکم مبین صاحب بیا هم نه غږېږي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام نه دې غږېږي کنه الو څه غږېږه مهرباني غږېږه وروره مهرباني زرګی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام الله دې لا ولا اله پیله شو غږېدل مهرباني ورور جرنال صاحب او تاسو ته ټولو ته په سکرین ناسو کسانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زموږ د طرفه تاسو ته ډیر سلامونه نیکی هیلې او تقریبا د 2 کالو نه زه ستاسو لایف ګورم خو ډیره په مشکله وته نن راوختمه ما چې صرف د جنرال موبین سره دی سره دوا سره مکم جی وعلیکم الله عزتمن لري جی او جنرال موبین صاحب د ډیر وخت نه زه د لایف ګورم زه د پاکستان سواد سره تعلق ساتم پاکستانی هم پښتنی ما جنرال موبین صاحب د ځینې کسان چې په د سټوډیو ته راوخیږي نو فورا دی په دغه باندې په تاسو باندې تورونه لګوي چې یاره دا د پاکستان د لپاره کار کوي او د پنجاب د لپاره کار کوي نو دیرونو ته زه وایم چې یاره تاسو په خپل دی خبرې ته سوچ وکړئ چې کم باراني بارډر دي د افغانستان هغه ټول د امریکایانو سره دي دغه د حکومت سره دي د افغانستان نو تاسو د دې ساته یو دومره ثبوت پیدا نه کړئ چې پنجابیانو د کم ځای نه طالبانو ته امداد ورساو لکه دی خو خپل ناکامي دي دومره مازغه کار نه کوي چې خپل ناکامي په خپل راوړي او خلکو ته وایي چې یاره نو پنجاب چې امداد دی لوي وړو کم ځای نه وی وړ لکه دا بيزه تورونه دي د طالبانو سره او د اسلامي امارات افغانستان سره صرف د الله نصرت دی او د الله امداد وسره دی نو دی د الله امداد را لی او وایي چې یاره دا په پنجابي راتپی په یو ځای راتپی په بل ځای راتپی نو نه پوهېږم چې یاره دی دا سوچ ته کمې غاړې که اوس دا خبرې نه کوي اوس نه وایي اوس وایي مذاکرات کوو ورباندې وکړي دا دې وکړي اوس پنجاب منجاب خبرې تللې دي
پوه شو مونږ هم جواب ورته لرو. مونږ ورته وایو پنجاب د نرسې خپله د ځان برابر کړي. وروره پنجاب دومره تکړه شو چې اوس افغانستان کې ناټو سره 8 هیوادونو سره جنگ کوي. نه پنجاب خو هغه د اډې ورکړلې. پنجاب خو ټول رسد او نیټو هر څه سپلای کوله. نو دا خو دوی مازغه نه لري. که مازغه یې درلودی دا خبرې نه کولې. پنجاب خو د طالبانو په خلاف باندې ټول ایرپورټونه امریکې ته حواله کړل. قدرمن شه الله پاک مو عزت وکړي. مینه نه مو یو جهان ډېره مننه. الله مو قدر وکړي. جنرال سوات کې هوا شاهین صاحب موږ د سوات د هوا پوښتنه ترې کوله. که ځورېدلی ولس مهرباني وکړه. ځورېدلی افغان دی نه غږېږي. مبین صاحب ځورېدلی افغان راپور دی. مهرباني ځورېدلی غږېږي اورې ځورېدلی اورې دغه بل مایک خلاص د شاهین صاحب دا د واټ از ډز مایک د بند که ځورېدلی افغان مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستر جنرال د سترګو تور د زړه ټکور لیدونکو ته درانده سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم سلام. ستړی مه شه ابو دجانه. موضوع هم ډېره ښه موضوع راخیستې ده. والله چې زه ډېر خوشحاله شوم تاسې نظام د خدای راولي چې له خیره سره یو صحیح نظام وي چې دا د افغانستان خلک ډېر ځورېدلي دي او دا د دنیا ټول مسلمانان په دې سوچ او فکر کې دي چې افغانستان کې اسلامي نظام راسي او د هغوی هم همدا سوچ ده چې وایي که چېرې یو اسلامي نظام وي او موږ هلته لاړ شو او خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو بله دا خبره ده چې دغه حکومت ستاسې راسي آیا تاسې به دغه څوک چې د متخصص خلک دي دوی ته به ځای ورکړي او که به یې ورنه کړي؟ دې کې ښه یو ګیلاس چای واچو. نه ښکاري. والا نو څه ووایو خامخا متخصصینو ته خو به ځای ورکوي خو دوی به د څه شي تخصص کوي. شاهین صاحب زه دې ته حیران یم. متخصصین به د څه شي تخصص کوي. ځورېدلی افغان مهرباني وکړي. ځورېدلی افغان مایک دی زرقاوي صاحب انګازه کوي. ځورېدلی افغان ځورېدلی صاحب تاسو که د موږ غږ لرئ مایک هم خلاص کړئ مه کوئ داسې کاته که نو راځئ د موږ سټډیو ته وغږېږئ. وطن یا بړستن مهرباني وکړئ. وطن یا بړستن. مننه وروره. سلامونه ټولو ته. خدای دې وکړي ښه و جوړ و صحتمنده اوسئ. وروره هغه سکرین دی ډېر غټ دی هېڅ مخ ته نه ښکارېږي. بیخي په سکرین کې پټ ده مخ دی. تا خو هېڅ مخ نشه دا خو بیا هم لږ ښکارېږي. مه خانده مه بیا دې ټره وهلې ده څه تندر در باندې لګېدلی. سکرین مې د همدې دپاره غټ لګولی چې مخ مې پکې پټي. وای نو څه عجیبه خلک دي. شاهین صاحب مهرباني وکړه. هم سوال شو مخ مې نه ښکارېږي. دا څه کار ده په خدای شاهین صاحب ټري ووهي بیا په دنیا کې څال دی په وطن کې څال دی. دوی شاهین صاحب ټر په پر بدلوي. هغه ساری چې اوس انګاره چې نیوه هغه ټول تاجکستان ته تښتېدلي دي پنجاب ته تللي دي. ووډکا یې چکلې وه ووډکا یې چکلې وه. دغسې خلک دی په خپله موږ ته وایي چې پنجاب د ټوپک سره پنجاب ته ورغلل. خدای مو خوار نه لره. پنجابیان په میلیون پسې دا څوک دي؟ داسې مه وایه شاهین صاحب خدای دې خوار نه لره. ورته بیخ دې شین شه بیخ هم شین شه په دا رقم کار سره. یاره مبین صاحب دا خو لیاقت دې دوره چې بیخي تباه شي. خو بیا هم څه ورته وایي ورکې که دوا برباد میشه. وقاص وردگ مهربانی وکړئ. مبین صاحب ویډیوګانې تیارې دي که هر وخت مغه ویډیوګانې بیا وایي. واچه وقاص وردگ مهربانی وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب محترم ښه شکر ده الحمدلله مهربانی وکړئ. جنرال صاحب محترم ما دغه یوه پوښتنه مې د تا نه کوله او د قاري صاحب دغه نه ما ویل امارت خو راتلونکی دی او راغلی دی انشاءالله سپین بیرغونه رپیږي انشاءالله سبا پر ورځ په کابل هم انشاءالله. نو بیا به دغه د کابل ادارې ته څوک په د امارت کې به د امارت څخه یو ځای وظیفې ته ځي یو ځای وظیفه به ورکول کېږي.
اوس فرض که زه په یو ادارې کې ما هغه یم رئیس یم، فرض که رئیس د ترانسپورت یم، اشرف غني به کار کوي د ما ماتحت به یې که ما پې تشنابونه پاکوه، که مې بس کې مې ډریور ټاکه، که دغسې به موږ سره کار کوي. همدغه پوښتنه مې کوله جان رول کار به اهل کار ته سپارل کېږي، محب به خلک چاپي کوي، مساج به کوي، د سی آی او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح به دا سوخته سګرټ راټولوي. کار به ولې نه کوي؟ موږ سره به کار کوي خامخا. څوک به پلاستیکونه یاره جنرال تو بالا خو د پسرو ورو کې راته وساته، یعنې د غږ د چې واورم نو بیخي داسې زړګی مې باغ باغ شي، بیخي داسې شمه ځو یم په موږ کې همداسې په امارت کې ښه خلک دي. نو دغه د شاهین غږ ښایي ولې باد در باندې لګېږي وردګ ده ځکه که نه؟ نه شاهین صاحب غږ هم ښه را باندې لګي، د قاري صاحب محترم هم غږ ښه را باندې لګي، تو هم غږ ښه را باندې لګي. خو ته پې ګران یې جنرال صاحب، وګوره د نورو غږ ښه پې لګي، خو د تا نه قربان سي داسې خاص وردګ صاحب الله مو جنتي که، بس دوی به موږ سره کار کوي، طبعا خامخا به کار کوي، خو د خپل جنرال صاحب محترم نو تقریبا د شپږ شپې هره ورځ نو په لایف کې د چې وینم در پسې وم، خدا چې څنګه نن مې بخت پور وکړلو جواب دې راکړل او پورته شوم. الله مو عزت که اکثره د انټرنیټ مشکل نن هغه موږ سره مولوي صاحب ده د لاندې به اوس هم ناست دي، انټرنیټ چې کمزورې بیا موږ بره جګولی نه شو، بیا چې ډېر کوشش وکړو چې باره جګ سي بیا هلته خبرې کټ کټ راځي. نو وقاص وردګ صاحب انټرنیټ د فل ده، بالکل امریکایي انټرنیټ ده. انشاءالله ستی بلایت ته درځو لږ لږ برسه غږیږو انشاءالله که د خدای رضا و نو فتح را روانې ده الحمدلله. الله مو عزتمن لره قربان مشمه. وقاص وردګ صاحب په لوی رب د سپارمه. معاویه صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مه شې وروره. معاویه مهاجر صاحب سلام علیکم. معاویه مهاجر صاحب مایک مو بند ده. شاهین صاحب مایک مهرباني السلام علیکم. وعلیکم معاویه صاحب مهرباني وکړئ. مبین صاحب موضوع څه ده؟ موضوع خو وچ چکلاکه د افغانستان اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی. موږ په قوم ژبه او سم باور نه لرو. دا اوس خبرم چې کوله چې افغانستان عسکر پنجابیانو ته تښتېدلي دي. بله بله همدا خبرې وي. بله بله غږېږه او بله. خو که دا که امارت ته وروستو په لاس ورغله دې سره به څه کوي؟ شاهین صاحب معاویه ورور څه ویل لري؟ چې که دا کسان امارت ته بیا په لاس ورغله دې سره بیا امارت څه کوي؟ د پنجابیانو ته تښتېدلي دي. کورونو ته یې لېږي، هېڅ هم نه ورسره کوي، روش پې باندې خوري وروره، ښه یې ډاټ کې زت یې کور ته ولېږي. دغه کار دی خو مجاهدینو ته پنجابیان نه وایي، نو دی خپله پنجابیانو ته څنګه تښتي؟ بس نو خیار خو کش پر چې ورغلل پنجابیان یې ولیدل په آینده کې به نه وي بیا ورته وایي چې دی پنجابیان دي. موږ تبانه جوړ شو چې څه وایي ورته کښېنه پنجابیانو ته ورغلی دا تانه به دی ته ورکوي. نه پکار ده چې د میوګو رامي ورته ونیسي، رامي په وپیایي. بالکل بالکل. به یو څه خیر خو لږ به پوښتنې ترې وکړو نور څه که ورونه مو دي بې عقل دي ساده دي، د خپلو ورونو نه تښتي پنجابیانو ته ورځي، د خپلو ورونو نه تښتي امریکایانو ته ورځي. نو هغه ورونه چې هوښیار دي نه ورځي، بعضې ورونه چې نه پوهېږي نو بې عقل دي منډې وخواته وروي د پنجابیان بل ته بیایي. مننه الله دې وساتم. دا وسله څنګه ځان سره وړې وه؟ دا خو چې په کار وه چې دلته کنډتور سره یخې وای. بس وړې ده نه څنګه که هلکه دا وسله مو ولې وړې ده؟ خدای مو بیخ وباسه. صحیح خو دا غږ هم پرې وکړو. شرمو یې وشرمولو شاهین صاحب، خطرمن شی وروره. دومره فوج علاقه بنګالیانو تسلیم شوي لکه د دوی د افغانانو قاتلانو ستړی مه شه. د افغانانو قاتل جان سعید دا د جان سعید سره هم وغیرې مبین صاحب جان سعید ستړی مه شئ.
لګېږي وروره. خیر اوسه ته ستړی مه شې. جنرال صاحب ته سلامونه او شاهین صاحب ټول اورېدونکو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا جنرال صاحب چې وویل د افغانانو قاتل یې څوک یاد کړي؟ زه یې یاد ته یې وښودلې، ته یې وښودې. نه دلته دا بل نوم خپل د افغانانو قاتل لیکلی و. ټوکې کوه، بل څوک و. والله موږ قسم ده کوم در اوسه پیشو په لوټه ویشتلې د انسان خو له هلته پرېږده. دا بلو خپل نوم د افغانانو قاتل لیکلی و. دغه نوم دا شی و. ټوکه ده څه. پرون کاري صاحب پرون ماخستن کاري صاحب وویل سپین بولدک ولسوالي یم پته کړل. ما 2 منټه 15 منټه وروسته مې ټلیفون وکړ سپین بولدک ولسوالي بالکل طالبان مې ولاکه لیدلي دي. دغه لږ غوږ شه دغه اسلام قلعه ده، اسلام قلعه ولسوالي ده. ګوره دا اسلام قلعه د هرات کې خلک ثبوت خبره کوو. دغه دی ته خو هغه کوې، زه به دا بله درته راوړم، د دونه خبر نه ودرې. دغه سپین بولدک بیخي خبر جدا. دا وګوره، صبر وکړه، دا وایه بازار اسلام قلعه وګوره په خپله بازار اسلام قلعه ښه غوږ ونیسه. ده بازار اسلام قلعه حضور طالبان در بازار اسلام قلعه. حضور طالبان در بازار اسلام قلعه. دم بیا پس ته وایي چې دم دروغ ده. ودرېږه شاهین صاحب اوس به دنه سوالونه واخلو. ښه بولدک یې نه ده نیولی تایلې؟ او بولدک ما ټلیفون وکړي هلته مې ملګري وه مال څنګه حساب دی هغو نو وروره ته چېرته یې؟ په کوم هېواد کې؟ پوسته و هغه پوسته باندې نه په کوم هېواد کې؟ لږ د مونږ خبرې ما اوره جواب. زه په جاپان کې یم. جاپان کې سوسیال سته؟ وروره ګله دلته موږ خپله مزدوري کوو. خیر ما درنه پوښتنه کړې دا مې نه ده درته ویلې. په کوم کیس دې ورکړی جاپان کې؟ کیس دې کوم یې؟ نو دلته ژړه وردۍ مې اغوستي، ژړه وردۍ مې اغوستي، تشکیر مې په لاس کې، دا سګرېټونه نه دي د سړک د غاړې سګرېټونه راټولوو په ښاروالۍ کې. بس ستۍ د لاسه ستۍ د جنګو درپدرۍ د لاسه وطن را پاته دي. الله پاک دې الله پاک دې له دغم حال در بهتره که وروره. صحیح ده بیا بولدک ته زنګ ونه وهې قدرمن شي وروره. ښه ده چې خپله خو دې وویلې چې دغه کار کوم. ښه وایې بیا بولدک ته زنګ ونه وهې. خدای دې خوار نه که بولدک دا بولدک بیخي دروغ شاهین صاحب. ورشه تخار ته زنګ ووهه، بدخشان ته زنګ ووهه، اوس قندهار ته زنګ ووهه چې په زرګونه مینه وسلحه طالبانو نیولې ده. سګرټ ټولوي او سوځېدلې سګرټ ټولوي. خدای دې وکړي چې هر څه کوي. دلته وایي سپي مینځو، مینځه یې که نه. د یوه ځای خبر وکړه کله چې دا یې ونه ویلې شاهین صاحب چې زه د جاپان د وزیر اعظم سکرټر یم ته ودرېږه بیا یې راجي کمه جانه والا آفرین دې په خدای حقیقت خو دې ویلې. نه واندا خو غریبي ده د خپلو بچو حلاله ډوډۍ ده. دا رقم یې نه ګټي لکه تاسو چې انسانان سوسیال خوري. والله که مفتره ته راځي قسم په خدای درته قسم یې وکړه چې خپل کار کوم. زه خپل همدقسې چې ته وایې خپل کار کوم خپل روزګار کوم په بالله که چاته مې لاس نه ده وکړی. نوش جان دې نر سړی که زه جاپان ته درغلم هلته د موټرو کمپنۍ جوړوم ته به پکې منیجر مقرر کړم. زه به د منیجر پکې مقرر کړم. نور وایه جاپان ژبه خو دې زده ده د جاپانیانو نه دي بلیک لیسته. خدای دې خوار نه که جاپانۍ ژبه خو دې زده ده.
په خدای یقین وکړه د نن څه 25 کاله مخکې چې زه طالبانو په څپېړو ولیم جاپانۍ ژبه دې زده ده که نه جاپانۍ ژبه دې زده ده که نه؟ زه درته څه وایم ته څه وایې غوږونو دې لکه چې د طالبانو څپېړو سره کار پرېښی ده. خبره واوره دا چې هغه د دې څلور ودونه وو هغه بایپورونه مې په یاد دي هغه بیا را روان دي. نور ودونه نه وو چې یو واده به په 50 لکه کلدارې کوي یاره په اتیا لکه دیو کې نوشي جان استي نوشي جان دي سي ته دې همالته کاغذونه ټوله موږ به څلور ودونه کوو. د خدای نیکبخته بخیلي مه کوه داسې وایه چې خدای په هغوی دې رحم کړی په ما یې وکړه. هېڅ چرته نه وایي حکومت بغیر رینجر او بغیر فولډرو هغه وچکالي مې په وچکالي خدای پاک اوس نو چېرته داسې وروره اوس چېرته داسې بالکل لا مناسبه نه ده. اوس چېرته داسې لوند سالي ده داسې خلکو ته په نلکو کې تروي او شیدې راځي. ته به وایې چې اشرف غني به داسې کار کړی چې وروره نلکې خلاصې کړي کې به شیدې راځي شاهین صاحب بلې کې به یخې شړومبې راځي بل نلکه چې خلاص کې شات به پکې راځي. په خدای که شای لاوي ورسه پوډریان وګوره د هر دروازې خدای ومني روغه وکړي سوله وکړي چا سره روغه چا سره روغ جاپانۍ ژبه دې زده ده که نه؟ ټول افغانان دي مسلمانان دي. شاهین صاحب دا د طالبانو څپېړې داسې ګنګس کړی ده په خدای خبره مه اوري. طالبه خدای د انصاف روزي که 25 کاله مخکې د سړي نه پړنګ جي کړی اوس هم غوږونه کار نه کوي. 420 مهرباني وکړه 420 دا اوس نوم ده. السلام علیکم مبین صاحب خیر ته ملګرو شاهین صاحب ته اماراتي عسکر ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام. چار سو 20 نوم خو دې مبین صاحب غلط سوی نه 420 نوم دې ولیکو نه پوهېږم ما نه ده لیکلی کمپیوټر دې موږ اتومات نوم بدلوي نه پوهېږم ښه مهرباني وکړئ اتومات د کمپیوټر خو دې چا اماراتي عسکر مهرباني وکړئ اماراتي صاحب سلام علیکم. السلام علیکم مبین صاحب تاسو او شاهین صاحب ته ټول ملګرو ته ډیر سلامونه وایم. وعلیکم السلام. مبین صاحب موضوع خو ډیره خوندوره موضوع ده خو صرف دومره ویل غواړم چې د امارات فوجیانو د ډګر کې د جګړې په ډګر کې ثابته کړه چې هغه څنګه رویه لري څنګه افغاني او انساني رویه لري. نو دا یو غټ ثبوت ده او هغه ټامیانو ته په مخ یوه چپېړه ده نه چې دوی ثابته کړه چې افغانستان د ټولو افغانانو یو ګډ کور دی. معذرت غواړم نیټ مې ډېر ضعیفه ده مبین صاحب بس همدومره ویل مې غوښت. صحیح ده الله ته مو سپارم. کاملا خبرې ښایي د موږ نه اورېدې تا خبرې ښه صحیح دي وروره. امارات خبرې دې سمې وي بیخي ښې خبرې دي تا باندې موږ غږ به وروسته ورځي شاهین صاحب. نو بل ملګري ته واخ ورکوو شاهین صاحب. را باشم مظلوم افغان ته. مظلوم صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قربان دې سم الله دې راوړي. د ما به یو مهم مقطع دا سوال دا وي چې طالبان خو دغه د ښه په مخ روان دي او د کابل اداره ورته یایي حکومت ورته یایي هر څه ورته یایي دا خو بیا یو داسې یو پروګرام یو داسې جال خو به یې تاسو ته نه وي لکه په مخکې وار کې چې طالبان شمال ته لاړل والته مثلا یسار سول یا مثلا ماسره سول چې بیا ډېر شهادت ورسېدل او دا خو بیا یو داسې پروګرام دماغ شته شاهین صاحب دماغ شته مبین صاحب تا غږ بالکل سم دی. مظلوم صاحب نه ګرانه دغسې پروګرام نشته. مخکې د قندهار او د هلمند او د زابل او د لوګر خلکو له سیمې او له جغرافیې سره نابلده خلکو اوس په هر ولایت کې په هرې ولسوالۍ کې په هر کلي کې د همغه کلي طالب ده.
هیڅ مشکل نسته، هیڅ ستونزه نسته ان شاء الله العزیز. دښمن خپل مورال بایللی ده، زبونې وهلی ده، پلار غلط حرکات نشي کولی. کاملا مطمئنه اوسیږئ او طالبان به ان شاء الله مخ په وړاندې ځي او موټرسایکل لیواس ګیر نه لري. نو حکومت به تکتیکي شاتګ کوي او طالبان به تکتیکي پرمختګ کوي. نو تیر ځل او دا ځل ډېر توپیر لري. دغه ډېر ورخطا ده، دغه ورور ډېر ورخطا ده. هر څه ښکته پورته مایک خلاصوي. دی څه وایي؟ څه وایي وروره؟ نعیم شاه سعید څه وایي ورور؟ مایک خلاصوي بې وخته. چې پلار مې شاهین صاحب څه خبرو منځ کې مه راجګوه، پرېږده خپل کار به کوي. دلته خلک وضاحت غواړي، هغوی ته باید وضاحت ورکړو. پرېږده جګه دا ورخطا د مایک هم کار نه کوي، خو دلته غږېږو د خلکو سره به ډسکشن کوو، ګپ ته خو نه یو راغلی. ورخطا جانان افغانستان مایک بند که مخلص او مایک ګډوډي تاسو کوي. مایک خلاص که نه خلاصوي، پرېږده دغه سړي سره خبره کوو. مهرباني وکړه جانان افغان. ما تاسو سوال واورېد، خپل ځواب هم واخیسته. موبین صاحب صحیح دا الله دې وکړي چې داسې وشي. او په افغانستان کې خو دا اوس کوم هغه روان ده، د طالبانو فتح روانې دي او کوم د طالبانو کوم رویه چې د عسکرو سره ډېره ښه ده. په دغه باندې دا موږ عادي افغانان چې وینو یې ډېر په خوشحالېږو، ځکه که داسې یوه رویه روانه وي لکه دا څنګه چې روانه ده نو ښه خبره ده، ځکه هغه عسکر او هغه هم د دې وطن خلک دي نه ده، نو هغه ټول دته یې چې که دوی ته موږ په لاس باندې ورسو موږ وژل کېږو نه، موږ مثلا خپل کور ته له خپلو بچیانو سره یو ځای کېږو. دا ډېره ښه خبره ده. خبره پاتې خبره دلته ده چې که اوس طالبان واک ته ورسېږي، طالبان به بیرته له دغو ملي اردونه له دا کومه 20 کاله چې تربیه لیدلې ده له دې نه به سالمه ګټه پورته کړی شي، که دا به دغسې په دغه ځای پاتې دغه کوم طالبان ورونه چې عسکر دي یا کوم جګړه کوي له دغه نه به نوي ځواکونه جوړېږي، له دې نه به نوې معاملې بیا که زه تانه که افغان صاحب که زه دغه پوښتنه له تانه وکړم، یو عسکر چې له 15 کسه طالبانو نه تاجکستان ته منډې وهي، یو عسکر چې د 15 کسه طالبانو له لاسه د دوی په اصطلاح د مدرسو د چڼو له لاسه پنجاب ته تښتي، هغه عسکر به د ما څه په درد لګېږي. دوی د لاړ سي کرا د خپلو کورو کې کینې، بینډۍ دې خرڅوي، بادرنګ دې خرڅوي، مولی دې خرڅوي، سبزي دې خرڅوي. جنګ د دوی د واس کار نه ده. جنګ په اردو په عسکرو په نظام کې به هغه څوک چا چې دې ملک ته اتلولي راوړې ده، چا چې افتخارات راوړي، چا چې دا هیواد د اشغالګرو ساتلی ده، چا چې ناټو ماته کړی، هغه د جګړې په چل او په د جګړې په هنر پوهېږي او هغه به د ما ملک او د ما جغرافیا ساتي. نه هغه خلک چې 20 کاله د امریکانو مزدوري کوله، نن چې د امریکا بي 52 نسته او منډه زنده‌باد. امریکانو دوی ته کوم تعلیم ورکړی؟ خو تا ته معلومه ده چې د لرګیو ټوپکې جوړ کړي په هغه یې ټریننګ ورکوه. بیشي باله شو، بیشي دا خو ټریننګ نه شو وروره. اوس مبین صاحب دا خبرې د تا د مسیرانو سره په تضاد کې نه دي چې هغه یایي چې موږ به ملي اردو د افغانستان اساسات دا به نه ړنګوو او ملي اردو خو ګوره یو ملي اردو عسکر د ارتیزنان دا نه حسابېږي. د ما خبرې د مشرانو سره که په ټکر کې وي، زه د امارت ویاندم نه یم، د چا نمایندګي هم نه کوم، دا د ما خپل نظر ده. دا مې تا ته داسې وویلی چې دغه عسکرو نه به مونږ څه خیر ویسو. پاتې شو د طالبانو کار، هغوی خپل کار ده چې عسکر بیرته راولي نه راولي. خو زه وایم طالبان به مشکله ده که داسې یو څوک بیرته نظام ته راولي چې هغه د وروره ګله ټول عمر منډه او منډه زنده‌باد. نو خو دغه عسکر خو هلکه کاشکې دوی یو څه کړی وای. خو به هر صورت افغانان دې په کار ده چې راتلونکي کې یو څه وظیفې ورکړي. ښه خبره ده. دا نظام نو بغیر له عسکرو هم نه چلیږي که نه د شاهین صاحب محترم؟ بلکل. دلته یوه ویډیو ده مبین صاحب، د موږ تاسو مشران خلک وایي چې هغه په هغه کې دي، وایي په قطر کې دي، چېرته دي. تاسو وګورئ چې د موږ مشران دغو عسکر سره چې هغه امارات اسلامي د افغانستان ته تسلیم شوي دي یا راغلي دي ورته په خپله ورته ولاړ ده. زه وایم داسې نه چې د عسکر پنجاب ته تللي، د موږ مشران به نه وي راغلي. دی هلې ورسره د موږ عسکرو څخه غږېږي. ګوره ته لاس نیولی څه رقم برخورد کوي. آیا تاسو د دولت کوم نفر لیدلی چې د کوم اسیر سره یا کوم غټ جګپوړي سړي داسې ستړي مشي کړي
په خپل د ویډیو وګورئ قضاوت وکړئ. شاهین صاحب بله دغه ویډیو که ختم دغه ویډیو اواز صحیح نه راځي. زه د عسکر صدر ته کوم ته لګي شاته کده متقی امیر خان متقی صاحب سره چې ولاړ دغه عسکر ها دغه ورس نه دغه دا عسکر څور ته وای دغه والوار کله کام کوي غریب دی والوار د لاس عسکري تتللی و اوس مالدغه شي د طالبان لک توجه کې غریب کباب ده په دا وای چې ښه نه والوار سو نه غسواس لاړم زه وسم کده چې ځواندای باچم خرازه کده واده طالبان راته وکي وای دا والوار لک کام کوي د خلکو ته وای نو یقیني دغه د توجه وړ د ما په زړه خو چې باید 100,000 افغانۍ والوار سي بس خلاص. مبین صاحب ویډیو چې غاک صحیح نه زه به یې خو دغه د مو د غاک صحیح نه د شاهین صاحب دلته به د بل ملګریم کېدای شي هغه کړی ما ته خو غاک صحیح نه راته خو اصلي موضوع هم دغه د واده د عسکر سره چې کوي ځکه مې وضاحت ورکړ. غریب سوری د پزړه کباب د خورین د والوار د پاره تللی عسکر ته هغه هم طالبانو ژوندی غنیمت که نه تنخوا ورکړه ته میاشتې تنخوا هم پاتې ظالمان خو به مور کړی چې واده خو یې پې کړی وی. عزتمندو لایف خپرونه در سره شیر کړئ مهرباني. مبین صاحب دغه ورځ په نامه د 420 راغلی و دغه دی اوس په بل نامه راغلی و شاته 420 ته مهرباني وکړه مهرباني وکړه ورور نوم د زبر شي کې راځه مخ دې پیژن پر نامه چې راشي زه خو داسې عادي د ما نه خطا وځي وغږیږي 420 ورور نوم به د اصلي درته وایم خی ساحل جان وغږیږي چې په نامه د وحشت چې نه غږیږي کاته که شاهین صاحب بل ورور الله دې مال شه بل راځي بل راوخه نور چې فرحت الله ورور وغږیږي خان نه غږیږي خان کوم مهرباني دا هم نه غږیږي ډایرکټ بل راځي کا جانان افغانستان مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هلو وعلیکم السلام. غږیږي شته. وعلیکم السلام. مبین صاحب غږ پاسورد دی بل مایوان ورته واخور مایوان صاحب مبارک راځي څنګه مشر سیادم خدای خپل خیر دي ژوند بخیر دي شکر دی والا فضل غږیږي خان صاحب مشر خان صاحب غږیږي مشر زما आवाज اوس درځي غږیږي غږم صحیح ده مشر ما دا من او تاسو د همیشه صحیح شو اوس غږیږي صحیح ده مشر تاسو زه دا اوس سی براډکاسټ راغلم نو مال تاسو دا موضوع نننۍ موضوع د څه باره کې دی چې په خبري وکړو په ډېر بخښنې سره موضوع په د سکرین باندې تیریږي اول خو موضوع هغه تیریږي باید تاسو هغه خپل ولولئ دی یو دوهم د سار رئیسه په غږیږي په همدغه موضوع باندې چې طالبانو کې تعویض نشته نژادي قومي لسانی ملیتی حتی مذهبي تعویضونه نشته دا یو د سرخان د چې په دوه باندې غونډه اقوام او غونډ خلک د افغانستان راټول دي او دا یو ملي قیام ده او مذهبي قیام ده
چې دا په چا پورې تړلی نه ده په یو قوم پورې. دغه خبره ده. تاسو څه وایي؟ بالکل دا خبره خو بالکل ستاسو مونږ تاییدو. دا خبره بالکل صحیح ده او دې کې هیڅ کوم شک نشته دی. نن هم ډېره ښه موضوع ټاکلې ده، لکه څنګه چې مخکې ځل هم ما تاسو ته همدا خبره وکړله چې باید د جنګ باره کې خبرې ونیسي کړی، نورې مسایلو نورو خبرو باره کې خبرې وکړی سي. نو نن هم ډېره ښه موضوع ټاکلې ده او زه به په دې کې دا ووایم چې پښتانه که هر طرف ته دي ټول سره یو دي، افغان که هر طرف ته دی، هر د دنیا په هر یو کنج کې دی، هغه ټول سره یو دي او ټول سره مسلمانان که د هر جي نه دي که د هر طرف نه دي. تاسو بخښنه غواړم تاسو انټرنیټ قطع شي نو دوی د موږ ګناه نه ده. خپله ملګرو لایو خبرونه سره شیر جانان افغانستان میوان صاحب مهرباني وکړئ. جانان افغانستان انټرنیټ ضعیف دی. میوان صاحب مبارک ستړی مس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. आवाज में दर्जी से इंसान محترم بالکل میوان صاحب الله دې راوله. لا مراول څنګه یا سلامونه جو درور رجستر جنرال مبین صاحب ته د ټول انډوالان الله جوړ شي جوړ روغ. السلام علیکم ورحمت الله. ډیر انتظار وکړ ما به خپ فکر نو راځي غولې پروان کې مبین صاحب موږ استاد چې کال انتظار د تکو په جکسه کې مکر نو د ټولو فتوحات مبارکي د افغانستان و مظلوم ملت وایم. د افغانستان مظلوم ملت چې د شل کاله کمی ویني ورکړي هغه رنگ راوړي ورټول افغانستان ته بیا مبارکي وایم. بیا خصوصا د کندهار و خلکو ته مبارکي وایم چې د کندهار څخه د بولدک ته لغړیانو ټغر ورټول کې ان شاء الله د پنجوایي غلیو مایوان صاحب سنا وای بولدک نه دي لغړیان نه دي تللي. بولدک په ماسرات دی د بولدک او د تختپول تر مابین چې دغه د کندهاري سړی ته ما راپورته کړ چې زه سر خلاص کم. د بولدک او د تختپول تر مابین دا سړک بند دی. دغه کمی پوسټي چې وي دغه ټوله فتح سوي دي د لوی کاریز ټوله فتح سوي دي. اخوله د کندهار څخه لري دی هم تختپول او هم بولدک را به سو خبره به پر پنجوایي وکړو. پنجوایي د کندهار څخه د سرپوزې څخه په 3 کیلومتره کې پروت دی. پنجوایي ولسوالي پاتې سوله دغه نن ښکاره کوله هغه د چمن و د بولدک لغړیان هغه د رازق رخچینې پر سر وي لکه پیشانې راته ناو کړې وي. هغه یو مجاهد ورته وایي وای جنګ دې وکړي که چې نه وکړي ولې یوازې ما ته کیمره نیولې ده که چې کردو ته نیولې ده. نو داسې را روان و لکه پیشانې یو مجاهد په پسې و 100 کسې راته ناو کړي و لکه پیشانې. نو د ټول افغانستان خصوصا د کندهار و مظلوم ملت مبارکي وایم چې د رازق لغړي د غمه سبالا تاسو خلاص ولاس هغه کې سبالا ولاړه چې د رازق لغړي امرونه بچلیدل د لغړیانو ټغر الله ورټول کی. بل خبره ده چې د کندهار والی روح الله خانزاده وویل نن واشرف غنی ته وای ما ټلیفون ورکړی وو چې زما په مرګ به کندهار تسلیمیږي. نو د کندهار زما خیال خالی دغه د ولایت مقام بولی ورته بچو باغ پول د سرپوزې څخه چیر پروتي باغ پول جوړتانن خط دی کوبې جوړتانن خط دی زلخان جوړتانن خط دی. مایوان صاحب کا په غنیمتونو باندې معلومات راکړي چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې څومره غنایم نیولې دي. غنیمتونو خو نو ولا چې درته وایم چې بسته پټنوجي هغه د ار کانټینر چې خلاص کې دغه هغه نیمه امریکایي سلاوي پکښې کې چې دروست استعمال سیویلا ولا کړي. غنیمتو خبرې مکه و وروره غنیمتو خبرې مکه و دغه ټوله په افغانستان کې پاتېږي دغه زموږ مظلوم ولس وینه ده. هر څوک چې دا وایي چې دا و پاکستان دور کړی دغه ویډیو مایوان سره دغه مغه ویډیو د شته پیغاږي د قندار د هغه د سنديري د سنديري یو بس غټ بیز ده دغه کوارو ته په دغه باندې بیا کومنت ورکړي وو وایي چې دا سره کم بیز و او څونه د مهمات صبر مهمات صحیح ده هغه مایوان بالکل غاګ د دوه ویډیو نشته دا د شته کلام انشاء ټول مجاهدین په تصفیه کې ده دا کماز موټر او دا ټوران دي نو مجاهدین په شي کې دي
دغه علاقه ده مجاهدینو په تصرف کې ده. بی بی سی وایي د موږ نه وایو. ان شاء الله تعالی الحمدلله مجاهدین پر مخ روان دي. دا شرارګاه ده، دا بیز دغه ټوله فتحه شوې. مهرباني میوان صاحب. دا د سنځري منجکا ده، دا د شاغه درایي دی، دلته ناګهان دی، در دغه چې لږ راچیر سي دلته باغ پل دی، بیا سیلو ده، در دا سیلو چې راچیر سي دلته کاروان د غور ته وایي، کوکران ورته وایي چې د میرویس خان زیارت دی. دغه ځای اوس خط دی، دغه ټوله پته سوه یوازې د ژړۍ ولسوالي چې هغه هم یو څه کسان به پکې پاتې نور بیا ځه در هراته پورې بالا نه پوسته سته نه ښه سته نه بد سته، دغه ټوله پته کړي دي. زه څه درته وایم، که د کندهار یو سړی هغه راپورته کړه، که تاسې زما خبرې زړه ته نه لوېږي، کوبۍ د کندهار یو ناحیه ده، دغه کوبۍ اوس اول خط دی، باغ پل اول خط دی. نو دغه روح الله خانزاده چې وایي دا زما خیال دغه مقام وایي، دا د ولایت مقام، دغه عیدګاه دروازه وایي، دا عیدګاه دروازه نه ده ځینې نیولې، نور یې ټوله کندهار ځینې نیولی دی. نو زما معلومات و، زه هره شپه د کندهار سره خبرې کوم، زه ډېر معلومات لرم. نو زه او انشاءالله تعالی دا زری در کوم چې اول هم د ملا محمد عمر مجاهد په وخت کې کندهار پته سو، اوس هم اول کندهار پته کېږي. دا زه تاسې ته زری در کوم. کندهار د ټول افغانستان زړه دی، کندهار د ټول افغانستان هغه سمبول دی. که کندهار پته سو ته په دا باور وکړه چې ټول افغانستان سره پته کېږي. ومن الله توفیق. کندهار زنده باد، ټول افغانستان زنده باد، اسلامي امارت هر مجاهد زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ الله. معلوماتونه مو یوه نړۍ مننه. کوشش کوئ میوان صاحب چې لایف خپرونې ته راځئ، سرغوچ او تازه معلومات لکه نن مو چې راکړل همدغسې په حقایقو ولاړ معلومات را سره شریکوئ، او چاته پیغور نه ورکو، چا پسې سخې نه کوو. هر څوک چې راځي د امارت غېږه ورته خلاصه ده، هغه که لغړی، هغه که پنچرمین، هغه که خټګاري وروره راځي دي، هېڅ خبره نشته. تېر مو چې هر څه کړي له دې وروسته یې مه کوئ. د قندهار ملت مه ځوروئ، افغانان مه ځوروئ. څومره وحشتونه چې تاسو وکړه، امارت تر هغه در تېر شو، نور څه شی غواړئ؟ قدرمن اوسېږئ. دغه ورور ته قاري صاحب ته واخ ورکړئ. شاهین صاحب محترم. السلام علیکم جنرال مبین صاحب. وعلیکم السلام. امارت اسلامي د فتوحاتو په مناسبت به زه وایم وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. انشاءالله فتوحات روان دي او انشاءالله ډېر زیاتوالی پکې راغلی دی. نو دلته هم زموږ په دې علاقه کې یو څو رقیبان دي، اول خو د هدایت درس به ورکوي، که نه کړو بیا به انشاءالله د ډاکټر نجیب رسۍ انشاءالله ورسره خوشته کړو، په هغې باندې به انشاءالله خوشته کړې ده، غم مه کوه. انشاءالله او د څنګه چې په فتح مکه په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغو ملګرو دغو دپاره د عفو وکړله، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. همداسې قسم به انشاءالله د امارت اسلامي مجاهدین کابل ته ننوځي او دا نارې به انشاءالله جګیږي او عفو هم ورته وکړله، معاف هم کړل د امارت د صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قسم باندې. بیا هم د خپلو هر څه نه ورتېر شوي، شهیدانو د وینو نه ورتېر شوي، لکونو شهیدانو د وینو نه ورتېر شوي. انشاءالله امارت اسلامي زنده باد. الله مو قدر وکړئ، عزتمن شئ. د خاد رئیس مهرباني وکړئ، د خاد رئیس چیرې دا خاد د ټول افغانستان یې ونیو او دا یې دلته راځي لایفو ته، مهرباني وکړه. انشاءالله نیولی مو دی، خو ستاسې د جنازو شمار هم نه پته هم نه لګېږي، څومره جنازې مو د پنجاب پته ده، ماته پته ده په تېره یوه میاشت کې مو 2000 طالبان وژلي دي، پته ده راته. دا خو تاسو ته معلومات کېږي یا نه کېږي، خو 2000 نه دي، ډېر دي. د ورځ تر ورځ ستاسو هغه د اوسني حالات وګوره، د نن ورځې حالات وګوره، یوازې تاسو هغه منفي تبلیغات مه کوئ. مبینه څومره چې منفي تبلیغات ګوره، د خاد رئیسه خو تا ته مو وخت درکړی ده، د تا رسنۍ خو څوک نه ګوري، تا ته مو وخت درکړی، نن مو څومره طالبان وژلي، مهرباني وکړه.
خپل خبرې ته ادامه ورکړه، موږ څه نه دي ګوره مبینه هر ورځ په لسګونو ستاسو دغه وحشیان مرداري وژل کېږي. کوشش وکړه نه کوشش وکړه توهین مه کوه. ګوره توهین مه کوه. نن مو څومره طالبان وژلي دي؟ نن به تاسو ته معلومات به شوی درته. موږ ته ضرورت نشته چې موږ میډیا هر څه ولیدل. ستاسو ګوره زما هغه ته څه کې ستاسو هغه وژنې او هغه د مړو عکسونه ټول میډیا ولیدل، ټولو خلکو ولیدل. لاړ شه په لغمان کې وګوره، په وردګو کې وګوره، دغه حالات وګوره. نو لغمان او وردګو کې نه ودرېږه، لږ صبر وکړه. د پنجابۍ زو صبر وکړه، غره ته مه وله. وردګو کې د تشدیدتوب بیس چا ونیوه؟ تا ونیوه که طالبانو ونیوه؟ 50,000 میله وسله یې درنه ونیوله. په تخار کې د په یوه ورځ 18 ولسوالۍ سقوط کوي. په تخار کې ټولې ولسوالۍ 14 ولسوالۍ طالبان نیسي. ته څه ویده یې، ټره دې وهلې، نیشه یې څه در باندې سوي دي؟ عفت د کلام وساته. عسکر دې ځي تاجکستان او پاکستان ته منډې وهي. عفت د کلام زه درته وایم چې تا ته زه وخت در کوم، راشه خپل تبلیغات د خیر د موږ له لایف نه وکړئ. د تاسو رسنۍ خو خلکو محو کړې، اګنور یې کړلې. نو داسې خو مه کوه چې ته توهین کوې. د نه سړي بچی خو طالبان د تخت پل د قندهار ته ورسېده، د کابل دروازې ته په موسهي کې طالب ولاړ ده. دا څه رقم ښکرور دروغ وایي؟ صحیح ده، موږ به در سره ومنو 2000 طالبان دې وژلي دي. صحیح ده، په یوه میاشت کې 2000 پې نور که 14,000 که نو د تا په خبرو خو طالب نه وژل کېږي. دا جګړه فلمي جګړه نه ده، دا مطبوعاتي نه ده. دلته به ثبوت سره خبرې کوې. مخ دې ښکاره که واچوه د طالبانو مړي چېرته د شاهین صاحب ورخطا که یو ویډیو ثبوت سره خبرې کوه. دلته د غیر انساني الفاظ مه کاروه. دلته د عصر اتلانو توهین مه کوه. دلته د هغه چا توهین مه کوه چې د امریکا ګوډاګیان او امریکا یې په ګونډو کړله. دلته د هغه چا توهین مه کوه چې ما ته ازادي واخیستله، خپلواکي یې راته واخیستله. عجیبه منطق غږوې. څو ټامیان په ارګ کې ناست دی، فیسبوکونو باندې جګړه ګټئ. واچوه ویډیو. جنرال صاحب محترم، دغه سروبي ویډیو ده. سروبي د کابل په دروازه ده ورونو. دا بل ځای او بل سره غږېږه. او دغه چې ګورئ دا کچالو نه دي، شلغمې نه دي، دا مهمات دي. تاسو په خپله دا ویډیو نه دي. قدرمن لیدونکو، الحمدلله د شربین ولسوالۍ د اوربین ساحه کې د اجري ورځې او پوسته په مکمل ډول فتح شوله. عسکر هم ورسره دي. غنیمتونه مجاهدین راښکته کوي. الحمدلله دا غنایم دي د دې پوستې، همدا یو څانګ ده. الحمدلله ډېر خوندور طریقې سره تصمیم سره الحمدلله مجاهدین ته هېڅ نوازیان نه ده رسېدلی. جنرال صاحب محترمه، دلې د موږ د تاسو څه فرق دی؟ دلې یوه دقیقه دغه ویډیو زه ودرومه. جنرال صاحب د موږ د تاسو ولس سره دی فرق وګوره. موږ وایو چې 2000 عسکر موږ سره یو ځای شول، شکر وباسو چې ژوندي پاتې شول. دی راځي خاندي نیشه یې وایي 2000 نور چی شي ورته پاتې د غیر له خندانه. شاهین صاحب د نن اعداد و شمار درته وایم، نن د پرون د نن هم په سلګونو شوي. 4400 هموي ټانګونه، 2500 رینجر موټر، 800 باروړونکې لارۍ د اردو، په زرګونو میله سلا دا طالبانو غلیمت کړي او 12,000 عسکر خپلو کورونو ته لېږلي دي. پیسې یې ورکړي دي. ضرب د 10,000 دا څومره کېږي؟ دا راسي پنجاب کته رنګ دې ورک سمردار خوره په ځان د بېغیرتۍ مهر مه لګوه. پنجابی دومره نر نه ده چې د ارګ دروازې ته در ورسېږي. او که پنجابی وي ارګ ته درځي، په قندهار کې باغي پل ته رسېږي، د بدخشان ولسوالۍ ټولې نیسي، تخار ټول نیسي، بیا نو ته ټیکری په سر که بنګړي واچوه. بیا په کومو سترګو دلته راځې خبرې کوي؟ حقایق نشئ بدلولی. د تاسو رسنۍ خلکو اګنور کړي دي ځکه چې دروغ پکې وایي. د خاد رئیس جاروکشه توهین مه کوه. د دې عصر اتلانو ته توهین ګوره مبینه مبین نه ستر جنرال به وایي. ښه کار نه دی. دغه د شاهین صاحب د موږ شهیدانو ته مردار دی وایي او ښه کار نه دی. او ښه کار نه دی.
توبه ولس در باندې پوی دی د خاد رئیسه چې موږ خلک خوشي کوو کورو ته ژوندي لیږو او تاسو د لیکل خپل افغانانو ته مردار وایه ولا که څوک در سره ودرېږي خلاص شو بلاړه خبر خلاصه ده بل ویډیو ورته واچو شاهین صاحب بل ویډیو ورته واچو بل دا وګوره درجن پاس موټری درجن پاس دا وګوره دا څه پراته دي سلا وګوره ولا که څوک چې په لاس کې واخلي لکه مولای کارنل امام څوک دی دینه بغیر دغه یو کارنل امام دی اشرف غنی دی د لور میړه د کارنل امام څوک ده اور اوس خبرې کوه کارنل امام څوک ده دا منطق دی دا میدان وردک دی د کابل دروازه ده در خیر د ترانه بو ایسه ترانه خوان کوي شاهین صاحب ځان باسي فتیخت دی ها مغرور غربیان ګور راغلی زوال دی فتح باموی نصیب زکا چې زمونږ سره مل پاتو جلال دی ځان باسي فتیخت دی ها مغرور غربیان ګور راغلی زوال دی و د وفای فرعون کړي د خدای دعوا و بیب هر مظلوم تل د بندګي دعوا و د وفای فرعون کړي د خدای دعوا و بیب هر مظلوم تل د بندګي دعوا شو خپل شکست قانې اوس د حق وړاندې بایللی خپل مورال دی شو خپل شکست قانې اوس د حق وړاندې بایللی خپل مورال دی فتح به مولي نصیب ځکه چې زمونږ سره مل پاتو جلال دی مهرباني مبین صاحب دا غسی ویډیوګانې راشه کمره د خلاصه که وښیه یو طالب تا نیولی ده وښیه نن د مولسي خلک موټر ته جګ کړي په مارګ دې وهلي وو ولې په کوم قانون په صحرایي محکمه کوئ دا خو مسئلې حل نه ده طالب مې مردار که بلا د طالب د نون در په سر کې خدای مو تباه و برباد که په دغه منطق باندې د طالب دغه پراخه غیږ او د تاسو دغه خبرې راشئ دلته ورشه نرې غیرت لري دا اوس د کمره خلاصه که کنه کمره دې خلاصه که چې ما او تا سره معلومه کړو په پټ مخ لکه ښځه غوندې راځې دغسې دې کړي نو زه تا سره څه دلیل ووایم ته خدای دا شاهین صاحب دا له حجاب دې کړی بس رنګ دې ورک شه په دغه منطق باندې دا د لاندې مخ هغه کړی ده په تیمبوزه کې داسې وهلې ده سم د کمره خلاصه که چې زه د باره راجیګ کړم دا اوس هغه وختونه نه دي شاهین صاحب د تا لاس ډېر خوږ سوی اوس ښه ده مبین صاحب خوږ شوی و خو اوس بیخي شکر کړی زه شکر مقصد که احتیاط مبین صاحب دغه ویډیو دې مو ګوري دا قندار دی بچی دا رقم دا ټانګونه کې تاسو راتللی د موږ په کورو چاپو اما شکل په دوه ټانګو کې به موږ ځکه د وطن د فرق نه وګوره دا د نوې ولسوالۍ ده ځواکونه یې ښکار شول زه پرېږدو د کار او د یار ورته جوړ شو زوال ځواکونه یې ښکار شول زموږ د پرېږدو د کار او د یار ورته جوړ شو زوال جنرال صاحب مهرباني وکړئ تاسو ته لږ ورته بل ویډیو شاهین صاحب همدغه راوړم ویډیو بل راوړم محب الله انتظار سلامونه احترامات مو منه قربان مشم مهرباني محب الله انتظار صاحب د مونږ غږ کاورې مایک د خلاص که ګرانه ملګرو لایو جنرال صاحب دلته یوه بله ویډیو ده فریضه ده چې دغه غازي ملت اتلولي و لاسته راوړنې خلکو ته وښیو
مهرباني جنرال صاحب دغه ویډیو باندې تاسو وغږئ دغه هغه ځوانان دي چې قطعي مرګ ورته وي دا اوس طالبانو نیولي دي وژني نه دا خوشي کوي څونه ګوره دا ډوډۍ هم ورکړه پیسې هم ورکوي او دا خوشي کوي زه وایم شاهین صاحب چې داسې ښه غټې غټې اسلحې چې نیولې دغسې ویډیوګانې کوي دا خبره اورم خو ده وویل چې د عسکر یې وژني موږ یې نه وژنو نه یې وژنو هېڅ کار ورسره نه لرو څه یې کوو مهرباني کوي جنرال صاحب زه ویډیو راوړم هېڅ کار نه ورسره لرو ښه لکسې لکسې ویډیوګانې وګوره د زړه سره چې نن سم برابر ویډیوګانې ورته وښیو دا خلک تبلیغات کوي دا خلک په فیسبوک او په ټویټر باندې راته اوس ورور افغانستان فتح کوي ورسئ دفاع وزارت هغه مه ګورئ پاڼه مه وګورئ چې څه رقم دروغ وایي زی مړي واه واه ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله قومندانۍ مرکز ولسوالۍ مرکز او د خادم مدیریت او د بکرینې پوسته د لاډو پوسته او پاتس په بازار کې نورې پوستې د ټولو ملحقاتو سره الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو الله اکبر څومره غټ ځای دی بو امارت سپین بیرغ دی الله چې اوس باندې راکېږي د نیش ولسوالۍ مرکز دی د ولسوالۍ مرکز دی شاباس آفرین شد غازی احمد شاکر سلام د کندهار سلام د کندهار اوچت اوسې د ګران افغانستان د سردستار سلام د کندهار سلام د کندهار سلام د کندهار سلام د کندهار میوان لحظ گرنگ دی دکمن را چملولی غازی ارغستان پوسل ترخا مارا دی استلی اتل شاولی کور دمخ جابر تجور شنارا سلام دی کندهارا سلام دی کندهارا شاباست آفرین شد غازی احمد شاکر سلام دی کندهارا سلام دی کندهارا اوچت اوسی دگران افغانستان دا سردستارا سلام دی کندهارا سلام دی کندهارا سلام دی کندهارا سلام دی کندهارا دامان کی خاوری شوی د غرور دقیقه کری الله اکبر سبحان الله محترم مجاهدینو دغه د نیش ولسوالۍ عسکر دي چې پرون ماپښین تسلیم شوله تقریبا 80 کسان دي تعداد یې پرون ماپښین 5 بجې داسې شاهین صاحب بله ویډیو وګوره سره جنرال صاحب دا باید دا وچی وي دا خیاطان باید دوه پړکې شي ماست ترانې ور واچوه داسې سم صحیح نن پوه شه چې څه خبر ده موږ څه نه درته ویل موږ پرېږده چې دا به اصلاح شي دونه ملډر کړي دي دا دغه څه شی دي دا شلغم یې نیولي دي ودرې بچی تر اوس سر د فلم دی هلمند ناوې ولسوالۍ دا هم ډېره لوکسه ویډیو ده جنرال صاحب دا به هم وګورو ورته دا نشول نه نشوله خیر دی جنرال صاحب تاسو یوه دقیقه وغږېږئ زه به دا ویډیو را سمه کړم ورته پرې نه ږدي جنرال صاحب دا خیر پوه شوې زه دا ویډیو راوړم ته فقط یوه دقیقه وخت راکړه بیخي صحیح د ملګرو لایف خپرونه د سره شیر کوي سلام دی کندهار په خدای سلام دی ورته په خالی لاس باندې ناټو ماته که امریکا یې ماته که دی په ګونډو کړل هغه ټانګونه دغه ټانګونه نه په توپ نیولي جنرال صاحب په کلاشینکوف یې نیولي په بایسکل ورغلل په خدای د دې خوار نه لري راشي بیا دغې خبرې هم کوي غټې غټې خبرې کوي څه شی دی داسې غره ته ولي چې ته ما یافرې اره د اسمان په ګوزو ولي
بې ځایه وزره مردار کړل. دغه د موږ فرق دی چې موږ ورجانه تاسو حلال خوشي کوو، ژوندي مو نیسو، او تاسو وایي دونه مردار کړل. موږ ولا کړی که مردارول هم اسانه دي، نه د تاسو خور و مور منتظر دي، هغو باندې هم زړه سوځي. خوشي کوو مو نر غوندې هم خوشي کوو. دوز دې مه ولئ، وردګو ته ولا که یو راشئ. موږ خو معلوم زه د وردګ یم ته لافې وایي چې داسې مو که لاسې مو ځانو باندې یا د خاد رئیس یا د امنیت رئیس یا د سلامت رئیس یا ملامت رئیس که اینه ورک شه، خلک دې د نامه نه ډارېږي. دوزی دی را سویلی بس را شد دم و دست کردم از کست بعد رس ویدیو دستم ترانه‌ای ویدیو پیدا کرد داده بام سید دا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چې رشته فتح شوې ده د یادې ولسوالۍ د ناوه در واخله له خیره سره ولسوالۍ کې حاضر دی. د ده څخه به موږ څو پوښتنې وکړو چې د دا تېرې شپې جریان راته بیان کړي. اجل الله السلام علیکم. که د علمانه سټوډیو لیدونکو ته دغه تېرې شپې د ناوې ولسوالۍ جریان شریک کړي. نو ولسوالۍ خو تاسو ته معلومېږي چې د ډېر وخت راهیسې محاصره وه. مجاهدین پر راګرځېدلي وو، خو برایي په پښتو کې تیارۍ راغلې. د تیارۍ په مرسته سره په پښو پیاده ووتله، وسایل یې ټول پاتې شول. وینه دغه غټ غټ موټر ناشوب پر دغه طرف دغه دوه ناشوب دي، یعنې معنا هر څه اسباب وسایل چې درلود هغه یې ټوله پرېږده شول. سعادت په کار یې هغه په لارې کې مجاهدینو سره مخ شول، ژوندي کسان یې منډې زنده‌باد او خلک یې هم پکښې وویشتله. ډېر تکلیف یې ځان وویشته. اوس هم مجاهدین په تشکیلات شته چې په اسراوي کې څوک موږ پاته وه. الحمد مجاهدین ته خو مشکلات نه جوړ شوي او دا هم د ولسوالۍ ساحه ده. دغه ملکي ولسوالۍ ده، بیخي په زیاته اندازه وسایل او نور مهمات یې پاتې شوي دي. دا هم کلینیک چې د ولسوالۍ چې ټوله دوی تخریب کړي دي. بیا به د کلینیک د نږدې ویډیو هم وګورو. ښه زه به بله راوړم جنرال صاحب. تاسو فقط لږ یوه دقیقه د دې سره اوسه. راوړه سات یوې ویډیو پاتې ده بس. او ثبوت غواړي بېادبي ما ملت تا ته ثبوت درکوي. دا څه مفته ده. مصطفی ته ورته ویډیو راوړم خیر دی. هغه ویډیو د خوښې ویډیو دی راوړم. موبایل سره دغه ویډیو ته پرون ډېره غوښتله چې پلیش کړي. دغه ویډیو ته غوښته کومه ده نسته په سکرین باندې. اوس به راشي جنرال صاحب. دغه ویډیو ته پرون ډېره کوشش وکړه چې دا ویډیو خلک دا وګوره. ورونه دغه ورویه د عسکرو سایمان صاحب دغه حال دی. کس ته یې وګورئ. محاصره را چه میکنه؟ محاصره را میشکنه. شما محاصره را بشکنه. صحیح ما اینکه مهمات نداره. بانه نیاد سرباز. مهمات نداری که نداری. سنگ کلوک که چهار طرفت هست. با نموز سنگ بزن محاصره را بشکن. به سنگ بزن محاصره بشکنم مگر میشه؟ با سنگ حتی میشه شیشه را هم بشکنی. تو یک محاصره را شکستن نمیتونی. صاحب ما اینجا زخمی داریم. خب ما هم اینجا ارکندشن داریم. بانه نیار سرباز. محاصره را بشکن. جناب چالباز ما اینجا نون خوردن نداریم. نصف از سربازا به خاطر زخم مرمی، نصف دیگه اینا به خاطر زخم میده از گوشنگی در حال مرگ. نان نداری خو نداری. خیلی زنگ بزن پیتزا سفارش کن. کار سخت نیست. صاحب پول ما با کجا بود؟ ما 8 ماه میشه که معاش نگرفتیم آخه. 8 ماه پیش که گرفتی. انا را چی کردی؟ صاحب من نصف از معاش کرای خانه دادم. نصف دیگه بدونم خاطر نباشه کردم آخه. خب گناه خودت است. برای جنرال صاحب 8 ماه پیش خو معاش گرفتی نه.
ایما دوباره پلی که دا دوباره پلی که 8 ماه پیش تنخواه گرفتی جناب صاحب ما زخمی داریم ما ایر کندیشن داریم میشه اگر نیلسی بیای پلی که سامده سارا بای پلی که ما جوایی روی ورزه واک شه جناب تر آخر پریک ده تر آخر پریک ده ختم سو بیای شروع ما اینجا خیلی زد فشاره باور کنید حتی محترم هم تیم نداره که ما عقب میچینید تکتیکی کنید خیلی زنگ بزنن در تاکسی تلفنی یا هم برید سر که ساله شوین انا محترم لینی که رفت اونا را دست شما را سوار کنن بگوین سرباز هستم شاید کرایه کمتر حساب کنه. یعنی شما هیچ کمک به ما نمیکنه؟ چرا ما به خدمت هستیم. شما که شهید شدی اکرامیه برای خانواده تان تعلق میگیره. برای تان قول میتیم که بعد از کشته شدن شما انا رتبه نظامی تان بالا بره. فقط بعد از اینکه کشته شدی یک مسکول برای ما بتیم که ما بفهمیم. اون شهدایی که مسکول نمیتن برای ما بعد از شهادت اکرامیه برایشون تعلق نمیگیره. همین حالا گفته باش. باشه صاحب. پس منتظر مسکول ما باشه. برو بخیر باشی. چالباز در مرکز خلاص. دقیقا اگه ورطای نان خوردن نداریم وای پیزا بخور. پیزا آردر بده. بیای لساره کشه این سر. خب مردم محاصره را چی میکنن؟ محاصره را میشکنن. شما محاصره را بشکنید. صاحب ما اینجا محبات نداریم. بانه نیار سرباز. محبت نداری که نداری. سنگ و کلوک که 4 طرفت هست. با نموز سنگ بزن محاصره را بشکن. به سنگ بزن و محاصره بشکنم مگر میشه؟ با سنگ حتی میشه شیشه را هم بشکنی. تو یک محاصره را شکستن نمیتونی. صاحب ما اینجا زخمی داریم. خب ما هم اینجا ارکندشن داریم. بانه نیار سرباز. محاصره را بشکن. جناب چالباز ما اینجا نون خوردن نداریم. نصف از سربازا به خاطر زخم مرمی